بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټوله راغلي مېلمانه او دوستان جوړ روغ خوشحاله اوسئ. نن د پوفټ آنلاین اکیډمي وړیا سیمینار ته ټولو ته ښه راغلاست وایو. نن زموږ او ستاسو سیمینار د امیزون په اړه دی چې د امیزون کې سوداګري یا د امیزون بزنس موږ ته کوم ځای څخه پیل کولی شو، په څو موډلونو موږ په امیزون کې کار کولی شو او د دې بینیفیټس یا ګټې زموږ لپاره څه دي او لوز یا تاوانونه یې په کومو موډلونو کې دي او په څه ډول موږ د دې څخه عاید ترلاسه کولی شو. دا زموږ او ستاسو د نن موضوع ده. که څه هم ما غوښتله چې دا سیمینار آنلاین پر زوم باندې شي تر څو موږ او ستاسو هلته یو له بل سره مخ په مخه سوال و جواب وکړو، یو بل وپوښتو. هغه زده کوونکي چې زیات نوي دي د امیزون له کلمې سره پوره نابلده دي، ورسره نااشنا دي، ورسره بلد نه دي، هغو ته لا پوهاوی ورکول شو. دا چې ستاسو رایه په ویډیویي شکل وه نو موږ مجبوره سو چې ستاسو ته هم ویډیو ریکارډ کړو، همدا ویډیو بیا به تاسو ته اپلوډ کړو. انشاءالله هغه دوستان چې فارغه یې هغو سره بیا بل وخت هفته بعد میاشت بعد به بیا راسو، پر زوم به انشاءالله دوی ته سیمینار وړاندې کړو چې ټوله په آنلاین بڼه سره یو ځای سوي یو. د یو کمیونټي په یو ټولنې په سطحه به موږ دوی ته سیمینار وړاندې کوو او دا لړۍ به دوامداره ساتو. نو هیله لرم چې ټولو دوستانو سره یو ځای شي او زموږ دغه سیمینار تر پایه راسره تعقیب کړئ. زموږ او ستاسو د سیمینار برخه یوه دوستانو چې هغه زموږ او ستاسو په کنټنټ کې شامله ده د هیسټري اف امیزون. د امازون د هیسټوري څخه شروع کیږي بیا د امازون تر ویر هاوزو پورې چې شپږ کنټنټه یا شپږ موضوعاتو یا د شپږو پوینټو د موږ په دې سیمینار کې یاداوري کوو او د دې سره ترڅنګ نور کوم پوینټونه چې هغه به د سیمینار په جریان کې ذکر شي. دغه هغه مهم پوینټونه دي چې زموږ په کنټنټ کې سره شامل دي چې انشاءالله نو به پر دغه ټول بحث کیږي. زیات کاره هغه دوستان به زموږ سره درس تعقیبوي چې دوی وایي چې مثلا د انویسټمنټ لپاره نو به د دوی دغه مشکل هم حل سي، دا سوال به هم حل سي چې زیات دوستان وایي چې موږ سره انویسټمنټ نشته، موږ به څه رقم د امیزون څخه ګټه اخلو. د انویسټمنټ ته هم ضرورت پیدا کیږي، البته پیدا کیږي. زیات کاره دوستان داسې سوچ کوي چې دا هم د یو آنلاین اپ په رقم پلیټفارم دی چې موږ به هلته $1 $2 سرمایه ګزاري وکړو او هغه به موږ ته ورځي په سنټو یا په ډالرو موږ ته پیسې راکوي. البته نه، امیزون چې دی دا یو نړیوال پلیټفارم دی چې په دې کې موږ سوداګري کولی شو یا په دې کې موږ چکنه پروژې کولی شو. دا یو بزنس دی، دا د یو بزنس لاحیه لري او هغه اپونه چې د لنډې مودې لپاره راغله او ولاړه له خلکو نه زیاتې پیسې یوړلې هغه جلا اپونه وه. دلته دا خبرې په ځکه واضح کوو چې دا ټوله په دا کنټنټو کې به موږ په دا باندې بحث وکړو ځکه زیات کاره زموږ سره داسې دوستان یو ځای سوي دي په ګروپ کې چې هغه د امازون د کلمې سره په بشپړه توګه نابلده دي یا ورسره نااشنا دي. نو د هغو د ذهن د خلاصولو دپاره کوشش کوو چې په پوره واضحو الفاظو دغه سیمینار وړاندې کړو تر څو هغه د امازون سره ښه بلد واوسي او ښه اګاینه له دې څخه ترلاسه کړي له دا سیمینار څخه. هغه دوستان چې له امازون سره اشنا دي، امازون سره پوهیږي، هغو دپاره به د دې پوهاوی لا زیات سي او هغه دوستان چې نه پوهیږي هغه به له نن څخه وروسته د امازون په اړه پوه سي او په امازون کې به چې څه رقم کار کیږي، څه رقم موږ په امازون کې سرمایه ګزاري کولی شو، امازون څه شی دی، د چا د خوا څخه رامنځته شو، پر دا موضوعاتو خبرې کوو او دوی ته به د امازون په اړه پوهاوی ورکوو تر څو د دې ذهن د امازون په اړه خلاص سي. نو زموږ د کنټنټ څخه شروع کوو. د لومړنۍ موضوع چې د هیسټري ده همداسې هم what is Amazon, why start an Amazon business, Amazon business model, how to work on Amazon from Afghanistan. The best answer is that the best question for this answer دغه ډېره ښه پوښتنه ده چې زیات خلک یې کوي. how to work on Amazon from Afghanistan. زیات کسان همدغه پوښتنه لري که چیرې تاسو په خپل ورځني ژوند کې هم له ډېرو کسانو سره مخامخ سئ، خصوصا هغه کسان چې هغه د امازون د بزنس سره بلد اوسي، یو چا د امازون نوم ور واخلي یا د هغو سره ووایي چې مثلا زه په امیزون کې کار کوم یا تا ته وایم چې راسه په امیزون کې کار وکړه، هغه لومړنی همدا درته وایي چې مثلا زه څنګه کولی شم د افغانستان څخه په امیزون کې کار وکړم. نو د دا پوښتنې ټولې دا پوښتنې به چې دغه به د نن په سیمینار کې موږ جواب ورته ووایو.
نو در هر څه دمخه چې موږ خپل سیمینار شروع کوو خپلو موضوع ته داخلیږو د دې څخه د یو اډوایس په توګه د یو نظریې د یو نصیحت د یو غوښتنې په توګه ستاسو ته یو شی چې زه ریکمند کوم یا زه تاسو ته اډوایس در کوم هغه میلیونیر مایند سیټ دی. ګورئ دوستانو بزنس چې دی بزنس په کوچني مایند سره بزنس نه کیږي. که چیرې ځینې داسې زیات اشخاص ته یا داسې زیات کسان شته کله چې دوی یو بزنس ته داخلیږي یو کاروبار ته داخلیږي دوی اونلی د هغه کاروبار څخه د پروفیټ یا ګټې توقع لري. حد اقل دوی ته باید هغه کاروبار ګټه وکړي. دا چې دی دا مفکوره دا ډېره غلطه مفکوره ده. ستاسو چې کله که یو کاروبار شروع کوئ د یو کاروبار لپاره موږ باید د ځان سره یو داسې مایند ولرو چې موږ 50% اوسي. مثلا یو کاروبار زه شروع کوم 50% زما باید چې پروفیټ یا ګټه په نظر کې نیولې وي 50% باید چې ما لوز یا تاوان په نظر کې نیولي. نو ستاسو یو شی زه ریکمند کوم یا اډوایس ته کوم هغه میلیونیر مایند سیټ دی چې خپل ذهن شتمنه مختار خپل ذهن شتمن کړي. خپل ذهن موږ څنګه شتمن کوو تر څو هغه کارو ته موږ دی وهڅوو چې نور خلک مثلا موږ ته هغه سره ګرځوي البته سالم کارونه هغه کارونه چې هغه زموږ په ګټه واوسي داسې کارونه نه چې زموږ په زیان واوسي. مثلا یو څوک ته وایي چې سګریټ مه څکوه او ته وایې چې نه زه میلیونیر مایند سیټ د ځان دپاره اختراع کوم زه سګریټ څکوم نه داسې میلیونیر مایند سیټ د ځان دپاره جوړ کړه چې د هغه ستا د په کاروباري لیول ستا د پروفیټ په طریقه ستا د ظرفیت لوړونې کې هغه ستا سره مرسته یا همکاري کوي. د میلیونیر مایند سیټ لپاره تاسو باید دوستانو خپل ذهنونو ته شتمن کېدو دپاره تاسو باید چې مطالعه وکړئ مطالعه شروع کړئ کتابونه مطالعه کړئ خصوصا د اقتصاد په اړه کې همداسې د بزنس په اړه تاسو مطالعه پیل کړئ چې دا ستاسو د ذهنیت د شتمن کېدو لامل کېږي. د علي بابا د اپ جګما چې د علي بابا اپ یې رامنځته کړی دی د هغه یو ډېره ښه مفکوره دغه ده چې هغه خپله وایي چې زه بیا ستاسو سره شریکه کړم دغه دا مفکوره د هغه یو اډوایس دی چې هیڅ شی په نړۍ کې فرې نشته هر شی قیمت لري. نو که چیرې موږ غواړو چې یو موږ خصوصا موږ سره داسې اشخاص ته چې هغه غواړي بزنس شروع کړي چې ورسره کښېني د دوی خبرې واوري دوی به ښه نظریې لري غواړي چې ښه بزنس وکړي ښه کاروبار شروع کړي ښه پیسې وګټي مګر د دوی امید تر ټولو څخه دا وي چې زه غواړم چې پیسې وګټم خو زه نه غواړم چې پیسې مصرف کړم زه غواړم چې بس د صفر څخه شروع وکړم خپل د جیبه چې مې افغانۍ لا نه مصرفېږي زه چې میلیونیر شم چې دا امپاسیبل په دا نړۍ کې چې په دا دنیا کې nothing is free هر شی چې دی قیمت لري. که ته غواړې چې ځان میلیونیر کړې ته باید دغه دپاره قیمت ورکړې هغه دپاره باید چې ته زحمت وکاږې خواري وکاږې پر ځان تکلیفونه یوسې خپله سرمایه پکښې مصرف کړې بیا به ته میلیونیر کېږې البته دومره سرمایه نه. اوس به ځینې اشخاص وایي چې موږ امیزون شروع کړو نو د دې دپاره موږ ډېرې سرمایې ته ضرورت لرو موږ باید سرمایه مصرف کړو. اوس یو د کاروبار دوستانو د کاروبار شروع کول وي چې موږ یو کاروبار شروع کوو بل بیا د کاروبار کامیابېدل وي چې موږ هغه کاروبار کامیابوو. نو هر کاروبار چې دی دا موږ له کوچني سټپ څخه اخلو له کوچني سټپ څخه یې موږ شروع کوو خو دغه سټارټ چې دی دا فرست سټپ چې دی دغه اخیستل موږ څخه وخت نیسي دغه لومړنی ګام موږ باید چې واخلو. نو تاسو باید دوستانو د میلیونیر مایند سیټ لپاره تاسو باید چې مطالعه وکړئ ځینې کتابونه مطالعه کړئ د اقتصاد او بزنس په اړه کې په بخش کې تر څو هغه ستاسو د ذهنیت او ظرفیت لوړونې او ستاسو د غلط مفکورې په اساس چې تاسو د انویسټمنټ سره یا د بیرې احساس کوئ د ریموف لپاره ستاسو سره په ډېره زیاته مرسته وکړي چې دا د یو اډوایس په شکل تاسو له ځان سره یادداشت کړئ. بل زیاتره د نیګیټیو مایند سیټ دغه نیګیټیو مایند سیټ په افغانستان کې عموما خلک د آنلاین بزنس په اړه ډېر نیګیټیو مایند لري. نیګیټیو مایند په دا لري زموږ خلک هم په دا بخش کې زه نه ملامتوم نه زموږ خلک ملامت دي
هغه په دې ملامت نه چې ځینې داسې پلیټفارمونه افغانستان ته خلکو راوړله چې هغه پلیټفارمونه زموږ له خلکو څخه ډېرې زیاتې پیسې یوړلې چې ډېره زیاته سرمایه ګذاري خلکو پشکې وکړله. مثلا د 2010-2008-2009 کې داسې یو پروژه چې هغه د تیلو پروژه وه چې راله خلکو انویسټمنټ پشکې وکړي. همداسې څو کاله دمخه هغه GI جت GPT په نامه و. همداسې د هغه څخه څه وړاندې د آردر ګو په نامه داسې پلیټفارمونه راغله چې له خلکو څخه یې پیسې یوړلې. نو د اونلاین دغه ځینو خلکو چې دا پلیټفارمونه راوړل نو د اونلاین بزنس په اړه یې زموږ خلک ټوله نګیټیو مایند ته واړول چې اونلاین بزنس چې دی هغه ټوله سکیم دی. داسې سکیم دی که موږ ورته وګورو دوی باید په دې کې ټو ریسک کې 99% فیلر چانس دی، د ناکامۍ چانس دی. خو هغه دی چې دا زموږ خلک وایي چې په دې کې د ناکامۍ چانس زیات دی، ځکه زیات دی چې دوی سالم پوهاوی ترلاسه کړی نه دی. ما تېره ورځ تاسو سره په ګروپ کې یو میسج شیر کړی، نو هغه ځوان چې و زما واقعا په هغه مې خوا هم بده سوله، خو بیا هم هغه ځوان ته چې ما میسجان وکړله هغه داسې و کورس یې له یوټیوب نه اخیستی و، د یوټیوب نه یې زده کړی و او LLC یې بیا جوړه کړې وه. اوس نو چې ته پر کورس باندې $100 نه ورکوې، ته پر کورس باندې $100 نه ورکوې، نو ته چې پر کورس دومره پیسې نه ورکوې، نو ته پر LLC څنګه 300-400 500-600 در 700 در 800 پر د LLC قیمتونه دي. نو ته بیا LLC څنګه رجسټر یې؟ بیا هغه LLC رجسټر کړی وه، اکاونټ یې اپلای کړی و، اکاونټ یې نه سو جوړ شوی، اکاونټ کې مشکل سره مخامخ شوی و. اوس چې دی د دغه مشکل سره مخامخ شوی و، دی یو منټور هم نه لري چې هغه ده ته لارښوونه وکړي، د ده د مشکل په حلولو کې ورسره مرسته وکړي. نو زما درخواست یا ریکوست تاسو دپاره همدا دی، که چیرې تاسو غواړئ چې یو بزنس شروع کړئ، لومړنی یې زده کړئ. موږ په انګلیسي کې یو متل لرو چې first you learn then earn. نو لومړنی یې زده کړئ وروسته یې وګټئ. زده کړئ چې د هر چا څخه کوئ. زموږ مطلب دا نه دی چې تاسو زده کړه راسئ 100% یې زموږ څخه وکړئ، نه، زموږ څخه یې مه کوئ. تر ما بل غوره درته پیدا کېږي، له هغه څخه زده کړه وکړه. خو ستاسو دپاره زده کړه مهمه ده، زده کړه مهمه ده. لومړنۍ زده کړه وکړه، چې زده کړه چې وکړه وروسته د هغه پلیټفارم په بخش کې ته معلومات ترلاسه کوې، په هغه کې ته نور ریسرچ هم کولی سې، په هغه کې ځان د مستري تر کچې پورې رسولی سې. وروسته بیا ته کولی سې چې په هغه کې کار وکړه یا نه وکړه. په هغه کې زه کار کوم یا نه کوم، که زه په دې کې څومره انویسټمنټ وکړم، دا ټوله وروسته په دا پورې ډیپینډ کوي، په تا پورې اړه لري. نو لومړنی د یو کار هر کار چې کوئ، نه یوازې آنلاین بزنس، نه یوازې امازون، هر کار چې تاسو کوئ لومړنی هغه کار زده کړئ. که موږ او تاسو خپل په ټولنیز ژوند کې ورته وګورو، که چیرې موږ یو دوکان خلاصوو، د یو کسب دوکان خلاصوو، خو موږ یو اول سر په دوکان کې شاګردي کوو، په دوکان کې شاګردېږو، هغه کسب زده کوو. کله چې مو هغه کسب زده کړئ وروسته بیا هغه کار شروع کوو. نو زموږ دپاره هم لومړنی دا ده، که آنلاین بزنس وي که آفلاین بزنس وي، لومړنی زده کړه کوو، وروسته یې شروع کوو. دوهم نګیټیو مایندسیټ چې دی هغه های انویسټمنټ نیډډ. ځینې خلک وایي چې د آنلاین بزنس بیا خصوصا د امازون دپاره های انویسټمنټ ته ضرورت دی، چې په دې کې بیا راځو په امازون په موډلونو کې هم په دې باندې په واضح الفاظو خبرې کوو چې که زموږ های انویسټمنټ ته ضرورت شته که نشته، بیا هغه تاسو خپله قضاوت کوئ. خو زموږ دومره انویسټمنټ ته ضرورت شته څومره جنس چې موږ ته خپل ځان دپاره پیدا کوو. زه 10 ایټمه پیدا کوم، زما دپاره د 10 ایټمو انویسټمنټ ته ضرورت شته. زه 20 ایټمه پیدا کوم، زما دپاره د 20 ایټمو انویسټمنټ دپاره ضرورت شته. که زه 100 ایټمه پیدا کوم، زما دپاره د 100 ایټمونو دپاره انویسټمنټ ته ضرورت شته. نو های انویسټمنټ ته هم ضرورت نشته. دا هم یو نګیټیو مایند دی چې دا بیا د امازون په موډلونو کې زه تاسو ته په واضحو الفاظو سره اکسپلین کوم چې زموږ څومره موډلونو ته البته څومره انویسټمنټ ته زموږ ضرورت دی او کوم موډل زموږ لپاره پروفیټیبل دی. همداسې د دې تر څنګ دوستانو کویک انکم سورس د غټ نګیټیو پوینټ چې زموږ ته خلکو دی یا زموږ په عموما کې زموږ ته ټولو دی، هغه کویک انکم دی. چې کله موږ یو کار شروع کوو، موږ ته هغه کار څخه ته ژر د هغه کار څخه ته ژر د ګټې امید لرو، چې هغه کار څخه زموږ امید د ګټې ته زیات دی، چې موږ داسې فکر کوو چې دا کار ما نن شروع کړئ، سبا د باید چې دا ما ته څه شي وکړي دوستانو، سبا د باید زه د دې څخه ګټه واخلم. هیڅ کار هم که هغه آنلاین وي که آفلاین وي،
که ډیجیټل وي که فیزیکل وي، که هر ډول ته یو کار شروع کړې هغه په تا ته انکم ژر در نه کړي. که عموما زموږ په معاشره کې که ته ورسې اوس یو ځای دوکان وباسې، آیا په دا دوکان کې په تا ته میاشت پاته 2 میاشتې پاته ته څه دا دوکان ته ګټه یوسې؟ ګټه نشته. لومړنی به ته راځې دوکان به خلاصوې، خلک به په دې مثلا خبروو، یا سوشل اډورټایزمنټ ورته کوو، یا همداسې ټي وي کې یا داسې راډیوګانو کې داسې یا فیسبوک ټویټر داسې په نورو اپو کې موږ د هغه لپاره اعلانات کوو، خلک په دې خبروو، یا په واتساپ کې داسې ګروپونه جوړوو، همدا کې خپل اعلانات خپروو. تر کاله پورې موږ خپل دوکان پخوو. زموږ دومره کوشش کوو چې زموږ دوکان ته خلک راسي، دا دوکان وویني، دا ځای وویني چې دلته دا جنس پیدا کېږي. نو چې په فیزیکل کې موږ ته کویک انکم سورس، موږ ګټې توقع ژر نه لرو، نو په آنلاین کې خو باید چې 50% ونه لرو، چې هلته 100% نه لرو، دلته خو باید چې 50% وخت ورکړو، که هلته 6 میاشتې ورکړو دلته خو باید چې 3 میاشتې وخت ورکړو. نو کویک انکم سورس دی چې دی ته ژر ګټې توقع لري، او د ژر ګټې توقع چې کوم کسان لري هغه نسي کولی چې په آنلاین بزنس کې پرمختګ وکړي، ځکه هغه بیا مایوسه کېږي. هغه داسې مایوسه کېږي کله چې هغه کار شروع کړي، په کار باندې چې اګاه نه وي، کورسونه یې سم اخیستي نه وي، زده کړه یې سمه نه وي کړې، نو هغه بیا داسې دی چې کله زه امازون شروع کړم ما ته په 2مه میاشت کې د امازون څخه عاید را روان وي. نو دا هر څه چې دا پاسبل دي، خو په دا وخت کې بیا ستا څخه د هغه سخت کار غواړي. ته به د شپې او د ورځې د ځان لپاره کار کوې، وروسته بیا ته دغه درجې ته رسېږي. او زموږ خلک خو دومره زیات حوصله نه لري چې دی په یو کار په دومره جدیت سره وکړي چې د شپې او د ورځې هماغه کار ته دی توقع هماغه کار ته توجه واړوي. بل نګیټیو مایند چې دی هغه ناٹ پاسبل فرام افغانستان. ټول خلک همدا دی چې امازون چې دی هغه د افغانستان څخه پاسبل نه دی. البته پاسبل دی، هر څوک کولی شي کار پشي وکړي، زه هم کار پشي کوم، نور خلک هم کار پشي کوي، کابل، کندهار، ننګرهار، همداسې هرات، داسې نور ټولو ولایتو کې خلک شته ښه کار پشي کوي، په امازون کې کار کوي، فریلانسینګ کې کار کوي، فایور، اپ ورک، همداسې فریلانسر ټول خلک آنلاین بزنس کوي، آنلاین سرویسز ورکوي. انشاءالله موږ به بیا پر دې باندې هم بحث وکړو چې تاسو کله چې امازون زده کړئ تاسو په فایور اپ ورک کې څنګه کار کولی شئ، بې له کوم انویسټمنټ څخه هم تاسو شروع کولی شئ. د امازون په تور تاسو پیسې ګټلی شئ، تاسو په انویسټمنټ نه وي کړی، تاسو چې کله امازون زده کړئ تاسو پیسې ګټلی شئ، چې هر څه د افغانستان څخه پاسبل دي، خو بس یوازې انټنټ یا اراده مهمه ده چې تاسو اراده وکړئ ورته. اوس دلته کامرس لومړنی چې موږ راسو د ای کامرس په اړه پوه سو، د امازون په اړه پوه سو، د دې څخه مهمه دا ده چې موږ د کامرس په اړه پوه شو چې کامرس څه ته وایي. د buying, selling product and services on the large scale، رانیول او خرڅول یو پروډکټ یا سرویس یا خدمات په غټه پیمانه سره، یا زموږ اساس په اصطلاح سره په عمده پروژې سره د یو جنس رانیول او خرڅول په عمده ډول سره یا په غټه پیمانه سره چې ته کامرس وایي. اوس موږ راځو دلته چې موږ د کامرس ډولونه چې موږ دوه ډوله کامرس لرو یا ډولونه، یو ټریډیشنل کامرس عنعنوي یا دودیز کامرس چې موږ ورته وایو، یا په فیزیکل چې موږ وجود ولرو. په دوهم کې ای کامرس چې هغه د ډیجیټل په واسطه کولی شي. لومړنی راځو دوستانو ټریډیشنل کامرس ته. was physical buying and selling of product and services، د یو جنس خرڅول یا رانیول، یا د یو سرویس خرڅول یا رانیول چې هلته ستا فیزیکل شتون واجب وي یا ضروري وي، چې د ټریډیشنل یا دودیز یا عنعنوي کامرس ویل کېږي. مثلا د جنس څخه موږ او تاسو په بازار په دوکان یو ځای دوکان خلاصوو، هلته خپل جنسونه ایږدو. دغه دوکان چې کله موږ خلاص کړئ یا یو مارکیټ کې کار کوو، همدا مارکیټ کې هلته زموږ فیزیکل شتون اړین دی. فیزیکل به موږ هلته یو، که چیرې موږ فیزیکل واوسو، موږ ته کسټمر راځي، موږ خپل جنس خرڅوو، که چیرې فیزیکل ونه اوسو د دوکان دروازه مو بند وي، دوکان مو بند وي. نو چې ته ویل کېږي ټریډیشنل کامرس. همداسې سرویسز، که چیرې موږ راسو
که چیرې اوس یو ځای سنټر ته موږ ورځو، سنټر کې استاد موږ ته هلته فزیکل باید شتون ولري. په فزیکل کې دی د خپل سرویس دی یا خدمات چې کوم دی ورکوي هغه دی پر موږ خرڅوي. 1 ساعت 1.5 ساعت چې کوم تدریس دی کوي، دی راز هماغه 1 ساعت 1.5 ساعت موږ ته تدریس کوي په فزیکل ډول سره، چې ته ټریډیشنل کامرس ویل کېږي، چې هلته فزیکل شتون د یو شخص اړین دی. همداسې وروسته چې راواړو ای کامرس ته. ای کامرس بیا buying and selling a product and services over the internet یا online یا digital by the way of digital online شاپینګ کول، یو پروډکټ یا جنس رانیول او خرڅول، یا د سرویس یا خدماتو رانیول او خرڅول د انټرنیټ په ذریعه چې ته ای کامرس ویل کېږي. موږ ته ای کامرس چې دی زموږ بخش هم ای کامرس دی. موږ په ټریډیشنل چې موږ کوم کار کوو هغه په ټریډیشنل کامرس پورې اړه نه لري، ځکه دا په فزیکل ډول سره دی. زموږ او ستاسو ټوله فوکس پر کوم برخه راځي؟ د ای کامرس په برخه کې. او په ای کامرس کې چې دا بیا ځان ته جلا نړۍ ده، جلا بخش دی. په دې کې موږ په یو کوچني پلیټفارم په امازون کې کار کوو. همداسې اوس چې موږ دې ته وګورو، ښه مثال یې موږ او تاسو یو. اوس موږ او تاسو دلته اوس زه د خپل سرویس چې تاسو در کوم دا په آنلاین شکل در کوم. آنلاین کلاس مو دی زموږ او تاسو. اوس ګوره ای کامرس چې ته ویل دوستانو، buying and selling a product and services over the internet. موږ او تاسو څنګه سره یو ځای سو؟ د انټرنیټ په ذریعه سره یو ځای سو. تاسو د مثلا په واتس اپ کې سره یو ځای سولو، زه تاسو ته سیمینار در کوم، سرفیس در کوم. دغه زموږ او تاسو تر مابین د ای کامرس په واسطه دا اړیکه ټینګه شوې ده. همداسې امازون چې دی هغه یو ای کامرس پلیټفارم دی چې موږ په هغه کې خرید او فروش ترسره کوو، خپل جنسونه هلته خرڅوو. اوس د ټریډیشنل کامرس او د ای کامرس ترمنځ توپیر، یو خو دا عنعنوي دی، فزیکل شتون به ولري، او ای کامرس چې دی دا د آنلاین انټرنیټ په واسطه باندې سرته رسېږي. اوس د ټریډیشنل کامرس کله چې تا هلته وجود واوسي، ستا ته به کسټمر راځي، پروډکټ به وړې، نور به ځې. که چېرې ته ونه اوسې، نور کسټمر نشته. خو په ای کامرس کې 24 hours in 7 days 7 ورځې 24 ساعته ستا دکان خلاص دی. هر څوک راغلی شي تا ته آرډر درکولی شي. تا ته ستا فزیکل شتون هم اړین نه دی. که ته فزیکل اوسې، که شپه وي، که ورځ وي، کسټمر راځي، آرډر اخلي، تا ته پیمنټ کوي، ستا اکاونټ ته پیسې جمع کېږي، دی خپل پروډکټ اخلي. نو دې ته ویل کېږي ای کامرس. ټایپ اف ای کامرس. اوس دوستانو د ای کامرس ډولونه. ای کامرس دي دوستانو پر 3 ډوله دي، چې لومړنی ای کامرس چې موږ بی ټو بی یا بزنس ټو بزنس، buying and selling product between two businessmen. د یو جنس یا پروډکټ رانیول او خرڅول د دوو بزنسمنانو په منځ کې، چې ښه مثال یې علی بابا اپ دی. علی بابا اپ چې دوستانو دا بزنس ټو بزنس بی ټو بی ویب سایټ دی، یعنی چې عمده فروشي ته په زیاته پیمانه سره یو کس راځي د علی بابا د اپ کې خریداري کوي. 10 ایټمه، 40 ایټمه، 50 ایټمه، 100 ایټمه، 1.5 ایټمه، 1000 ایټمه، 2000 لک، هر څومره ایټمونه چې دی غواړي دی ته علی بابا په اپ کې رانیولی شي. چې د دې مشر څوک دی؟ جیک ما. buying and selling product between two businessmen چې دې ته موږ وایو بی ټو بی. همداسې چې دوهم ډول یې بی ټو سی دی، business to consumer. buying and selling product between businessmen to customer یا consumer. کله چې موږ او تاسو په امیزون کې خپل اکاونټ اوپن کړو، د همهغه اکاونټ اوپن کېدو سره کله چې موږ او تاسو په امازون کې خپل اکاونټ جوړ کړو، موږ ته هلته د بزنس په توګه یا د بزنسمن په توګه موږ هلته خپل اکاونټ جوړو یا خپل شاپ خلاصوو. همداسې کم کسټمر چې موږ ته راځي هغه د کسټمر په شکل موږ مثلا له علی بابا څخه خریداري کوو و امازون د پروډکټونه استوو. زموږ په دکان کې په امازون کې زموږ جنسونه په امازون کې پراته وي. هلته بیا کسټمر راځي زموږ څخه 1، 2 یا 3 پروډکټونه اخلي. د دې څخه اضافه هم اخیستلی شي، خو هلته بیا لیمیټ ورته
موږ ورته لګولی سو چې د ورځې یو کس کولی سي موږ څخه د ډېر زیات چانسونه واخلي. نو بي ټو سي هم دې ته ویل کېږي business to consumer. د buying and selling between businessman to consumer or customer. دریم ډول چې دی د ای کامرس ته هغه سی ټو سی دی، کنزیومر ټو کنزیومر، چې د او ال ایکس کوم سایټ چې دی همداسې که یا زموږ فیسبوک وګورو دا چې دی دا سی ټو سی ویب سایټونه چې سی ټو سی د دوستانو داسې ویب سایټ دی مثلا زه راځم خپل موبایل استعمالوم. کله چې ما خپل موبایل استعمال کړي وروسته زه غواړم دا موبایل خرڅ کړم په آنلاین شکل سره، زه له دې نه عکسونه اخلم، همدا عکسونه چې کوم یې ورسره واخیسته د مشخصات لیکمه دا په فیسبوک کې دا خپل د موبایل هغه عکسونه اپلوډوم یا پوسټوم. کله چې ما سره کسټمر یو ځای سي دلته نه زه بزنسمین یم نه دی بزنسمین دی، زما سره یوازې همدا یو موبایل شتون لري یا مثلا کمپیوټر شتون لري، زه د هغه یو جنس خرڅوم چې ما یوزج کړی ما استعمال کړی دی، اوس زه غواړم دا خرڅ کړم بل رانیسم. نو همدا دی راځي زما موبایل په کله چې دی زما موبایل وویني په فیسبوک کې راځي دا موبایل ګوري که خوښ سو راڅخه اخلي که نه نه اخلي. نو چې د سی ټو سی یا کنزیومر ټو کنزیومر ویل کېږي. اوس موږ او ستاسو کار چې دی هغه له دغه دوه ویب سایټونو څخه دی چې یو له البابا سره او بل د امازون سره، او پر دا دوه به انشاءالله تعالی موږ او تاسو دوستانو خبرې کوو. همداسې چې راسو شارټ ډول هیسټري اف امازون ته که چیرې موږ او تاسو دوستانو د هر بیلیونیر یا میلیونیر یا مولټي میلیونیر د ژوند د هغه لایف سټایل یا هغه لایف سټوري وګورو، دی به له یو معمولي یا کوچنۍ نقطې څخه کار شروع کړی وي. ښه مثال یې زموږ او ستاسو جیف بیزوس دی. جیف بیزوس په 1994 کې د جولای پر 5مه د امازون افتتاح وکړه چې د امازون کمپنۍ ته دا ویب سایټ جوړ کړي. اصلا په 1994 کې د ویب سایټ د دولتي راجستریشن یې د دولت سره نه درلودی. دا ویب سایټ په خپل د کور په ګاراج کې افتتاح کړي، د کور ګاراج یې و هغه یې افتتاح کړي. نو په هغه ځای کې دا ویب سایټ جوړ کړي. لومړنی سر دا ویب سایټ جوړ کړي یوازې د کتابونو دپاره، آنلاین به کتابونه پر خلکو خرڅول، آنلاین مارکیټ پلیس و د کتابو دپاره. د چې کله دا کتابو دپاره دغه آنلاین سایټ جوړ کړي په 1994 کې، وروسته بیا په 1995 کې دوستانو د دغه سایټ راجستر کړي. په 1995 کې د خپل ویب سایټ د دولت سره په واشنګټن کې ډي سي واشنګټن کې دا راجستر کړي. کله چې دا سایټ راجستر کړي په لومړني سر کې چې د خپله سرمایه راټوله کړله دوستانو له ټولو خپلو قریبان دوستان چې درلوده دغه امازون د ویب سایټ دپاره د خپله سرمایه چې راټوله کړه هغه $10,000 یعنې چې د دغه کار شروع جیف بیزوس د $10,000 څخه کړی. په $10,000 څخه چې ته کله دا شروع کړه په دوهم کال دلته دوې خبرې راځي. زیات په دوهم کال د ریوینو د امیزون څخه یا د ریوینو یا عاید یې هغه 15,10,000 سو. البته دا د ده ګټه نه وه 15,10,000 د 10,000 څخه ته شروع کړه 15,10,000 چې د ده د هغونه پروژه چې ته کړې وه دا پیسې بېرته انویسټمنټ کړې وې دا جیب ته نه وې اچولي. در 7 کاله پورې جیف بیزوس کله چې ته امازون افتتاح کړي د امازون اول لومړنی نوم کډابرا و دوستانو، کډابرا بیا په لندني کلمه کې مړي ته ویل کېده داسې یو نوم و. وروسته بیا دوی هغه واړول امازون د امازون ډاټ کام څخه دوی د امازون رایډ یا امازون سیند مطلب و چې هغه ډېر پراخ سیند دی امازون ځنګل چې دی او همداسې تر څنګ کې امازون سیند چې دی. نو دوی د امازون ډاټ کام نوم پرې کښېښودی د کډابرا څخه. او که چیرې اوس تاسو ولاړ سئ په ګوګل کروم کې کډابرا ډاټ کام سرچ کړئ یا کډابرا، کله چې تاسو امازون ډاټ کام سرچ کړئ په کروم کې تاسو ته امازون راخلاص کړي. نو بیا به تاسو کلیک پر کوئ بیا تاسو امازون شاپ ته دننه کېږئ. خو که تاسو کډابرا سرچ کړئ ډایرکټ تاسو د امازون شاپ ته دننه کوي، تاسو ته نور سایټونه نه راخلاصوي. نو دا د ده لومړنی نوم و. کله چې ته په $10,000 خپل سایټ شروع کړئ د $10,000 څخه وروسته په لومړني کال د ده ګټه 15,10,000 سو.
$15,00,000 بیرته د انویسټمنټ کړی همدا امازون کې بیرته د انویسټمنټ کړی وي خو خپل د ګټې پیسې یې راایستلې وه چې ما دومره ګټه کړې وه هغه پیسې د بیرته انویسټمنټ کړی وي. جیف بیزوس د امازون د افتتاح څخه چې د 1994 څخه بیا تر 7 کاله پورې یعنې چې 7 کاله ته د امازون څخه عاید نه دی اخیستی 7 کاله ته چې کومې پیسې اخیستلې هغه پیسې بیرته په امازون کې انویسټمنټ کولې کم هغه کارګر چې له ده سره وه د هغه معاشات به وه د نور هغه کوم اجناس یا تجهیزات چې وه هغه بیا پوره کوله او بیرته بیا په امازون کې مصرفول. خو لومړنی امازون ویبسایټ چې و دا یوازې د کتابو لپاره و چې اوس په زرهاو په لکهاو پروډکټونه تاسو په امازون کې خرڅولی شئ چې اوس امیزون ویرهاوس امازون دومره مشهوره شو چې په 2024 کال کې د 2024 کال په لومړیو کې البته جیف بیزوس د نړۍ لومړنی شتمن کس چې وروسته ایلن ماسک د ده ځای ونیوی. نو جیف بیزوس لومړنی شتمن کس د 2024 په سر کې جیف بیزوس و. البته اوس څوک دی؟ اوس ایلن ماسک دی. نو د دومره ته چې سټارټ اخیستی دی دوستانو له همدومره کوچني سټیپ څخه یې سټارټ اخیستی دی هارډ ورک یې کړی دی سخت کار یې د ځان سره کړی دی. د کامیابۍ لومړنی راز دی هغه کنسسټنسي ډیسپلین دی چې تاسو یو کال په کنسسټنسي یا په تسلسل سره وکړئ هغه کار کټ نه کړئ چې نن یې وکړه سبا بیا پاته بل سبا بیا وکړه بل سبا پاته کال یې وکړه بیا یو نیم کال پاته یو کال بیا راجع ورته وکړه. بری راسي بره وایي ما په امازون کې 20 کاله مثلا کار کړی دی تر اوسه مې افغانۍ جیب ته نه ده اچولې. الان ته چې خپله جیف بیزوس 7 کاله کار کړی دی 7 کاله بعد یې بیا پیسې ورڅخه اخیستې دي. زموږ او ستاسو امید دا دی چې موږ 2 میاشتې کار وکړو 2 میاشتې پاته چې زه ملټیپل میلیونیر شمه ماته چې کور هم ولاړې یو دانه فراري چې هم راته ولاړې یا کوم لوړ ماډل موټران چې دا خوبونه وینو هر څه کېږي په وخت سره کېږي په زمان سره کېږي. تاسو په کنسسټنسي ډیسپلین د بریا لومړنی راز دا دی چې تاسو په سخت کار کوئ د کار تسلسل به ساتئ کنسسټنسي به د ځان سره لرئ. که چیرې تاسو کنسسټنسي ونه لرئ د هغه سخت کار ونه کړئ نو تاسو په کوم ځای ته ونه رسېږئ او نتیجه هم نه ورکوي. همداسې اوس راسو چې زموږ او ستاسو د سیمینار هغه مهمه برخه ده چې پر دې به موږ او ستاسو ډېرې خبرې کوو هغه دی امیزون چې ورس امازون. اوس دوستانو امازون څه شی دی؟ ولې موږ باید چې په امازون کې کار وکړو؟ امازون چې دی دا یو آنلاین یو غټ آنلاین ریټیلر پلیټفارم دی چې په اشخاص ته یا ترد پارټي اشخاص ته دریم لاس کسانو ته دا اجازه ورکوي چې په ده کې شاپ یا دوکانونه خلاص کړي تر څو خدمات و نورو خلکو ته وړاندې کړي. هغه کسان لکه زه تا او بل چې موږ او ستاسو په امیزون کې کار کوو. دا چې په امازون کې موږ او ستاسو څنګه کار کولی شو دا په امازون په موډلونو کې راځي یعنې چې امازون یو په نړیواله سطحه یو آنلاین پرچون پروژه ده چې تاسو هغه خپل ایټمونه چې کوم ایټمونه موږ خرڅوو مثلا میز دی چوکۍ ده کتاب دی همداسې ټیبل سو چارجر سو هنداره سوه داسې پروډکټونه موږ کولی شو چې دا کوم شیان چې زموږ په کورونو کې پکارېږي داسې دا پروډکټونه د البابا څخه رانیسو او په امازون کې خرڅ کړو. دا چې ته ویل کېږي امازون چې دی یو آنلاین پرچون پروژه ده چې موږ کولی شو په خپل دوکان خلاص کړو خپل دوکان د اجناس ولېږو او په امازون کې د خپل کور څخه په اداره باندې خرڅ کړو. اوس د امازون هدف څه دی دوستانو؟ د امازون هدف څه دی او د ده ځانګړتیاوې څه دي؟ ولې موږ باید چې په امازون کې کار وکړو؟ ولې له دومره زیاتو ویبسایټو څخه موږ رالو امازون مو انتخاب کړئ؟ ولې موږ په ای بی کې کار نه کوو؟ ولې په والمارټ کې کار نه کوو؟ ولې په ټارګټ کې کار نه کوو؟ ولې په نون کې کار نه کوو؟ ولې موږ رالو امازون ته؟ امازون مارکیټ پلیس دی د ای کامرس پلیټفارمونو کې لومړنی پلیټفارم دی چې په نړیوال سټیج کې د تھرډ پارټي سیلرانو ته د سیل اجازه ورکوي چې پروډکټونه پکې خرڅ کړي. هغه که نیو پروډکټونه وي که یوزیج پروډکټونه وي. خو دلته یوه بله خبره ده امازون چې دی تر سیلر و کسټمر ته زیاته ترجیح ورکوي یعنې تر ما او تر تا و چا ته زیاته ترجیح ورکوي هغه کس ته چې زما او ستا څخه پروډکټ رانیسي. نو ما او تا چې کله په امازون کې جنس خرڅوو هغه باید چې زیات په های کوالټي سره جوړ وي.
نو د امازون چې دی دا په ای کامرس پلیټفارمونو کې د ټولو لومړنی پلیټفارم دی چې ښه او په نړیوال سټنډرډ باندې پروډکټونه وړاندې کوي. اوس د امازون ځانګړتیاوې چې دي، د امازون ځانګړتیاوې چې دوستانو یو په یونیورسل پروډکټ وي، یونیورسل سټنډرډ وي، په نړیوال سټنډرډ یا په نړیوال معیار به ستا پروډکټونه جوړ وي. کوم پروډکټونه چې ته په امازون کې خرڅوي هغه به په نړیوال سټنډرډ جوړ وي. زه امازون ډاټ کام سرچ کوم چې تاسو ته مثال درکړم. ستاسو پروډکټونه په دوستانو په نړیوال سټنډرډ وي. دا د امازون ځانګړتیا خو لومړنۍ دا ده چې پروډکټ به ټوله پروډکټونه چې هر کس یې په امازون کې خرڅوي هغه یونیورسل سټنډرډ لري. کوم پروډکټونه چې په نړیوال معیار نه وي، په های سټنډرډ په های کوالټي نه وي، هغه پروډکټونه په امازون کې نه خرڅېږي. که خرڅ هم سي هغه بیرته ریفانډ کېږي، بیرته ریټرن کېږي، هغه بیرته پر هغه سیلر تاوانېږي کوم سیلر چې امازون ته وړي. نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسو په امازون کې یونیورسل سټنډرډ پروډکټونه خرڅ کړو. یونیورسل سټنډرډ پروډکټونه د ځان لپاره انتخاب کړو او هغه پروډکټونه د ځان د خپل دکان ته انتقال کړو. بل خبره چې ده پروډکټ کمپریزن. موږ په امازون کې پروډکټ کمپریزن ښه کولی سو، د هغو پرتله ښه کولی سو، یو پروډکټ له بل پروډکټ سره ښه پرتله کولی سو. دا چې موږ ته کوم پروډکټ ښه پروډکټ دی، کوم پروډکټ موږ کولی سو په ښه معیار سره یې خرڅ کړو، کوم پروډکټ موږ لپاره د خرڅلاو وړ دی. د پروډکټ کمپریزن کې چې از ا سیلر چې ته غواړې یو پروډکټ ښه پروډکټ پیدا کړې، هغه پروډکټ د خرڅولو لپاره ته کولی سې په امازون کې ښه کمپریزن وکړې. همداسې از ا بایر چې ته یو پروډکټ رانیسې د امازون څخه، مثلا په افغانستان کې خو امازون ویرهاوس نشته، هغه کسان چې زموږ سره په کلاس کې یو ځای کې یا په دوبۍ کې وي هم یا داسې په بل هیوادونو کې وي، البته په نورو هیوادونو کې وي چې دلته د امازون ویرهاوسونه شتون ولري، نو دوی کولی سي چې د از ا بایر یو پروډکټ چې په امازون کې رانیسي د هغه ښه کمپریزن وکړي، د ځان لپاره ښه او بهترینه پروډکټ انتخاب کړي. موږ او تاسو کله یو جنس انتخابوو، د هغه جنس لپاره موږ دوکانونو ته ځو، دا ښه په خپل اکسپیرینس چې کوم لرو، د خپلې تجربې په اساس چې کوم پروډکټونه موږ انتخابوو خو هغه زموږ لپاره ښه پروډکټ وګرځي. نو موږ پروډکټ کمپریزن کولی سو. دوهم کویک اکسس، موږ ژر یو پروډکټ ته لاسرسی پیدا کولی سو. مثلا امازون ډاټ کام دا دې ما سرچ کړئ، ما چې راغلی زما اوس یو پروډکټ پکار دی، مثلا زما ایکس لایسر په نامه یو پروډکټ دی، زما دا پروډکټ پکار دی. دا پروډکټ ما سرچ کړي، دلته ماته په سلهاوو نه په زرهاوو او نه په زرهاوو داسې نور پروډکټونه د ایکس لایسر چې په لسهاوو نه په سلهاوو نه په زرهاوو پروډکټونه موږ ته راوړي. همداسې د ایکس لایسر کې چې هر څه پروډکټونه شتون ولري هغه په ټوله موږ ته څه کړي، دلته بیا موږ ته راوړي. موږ کولی شو دا پروډکټ واخلو، دا کویک اکسس موږ دا پروډکټ ته پیدا کړي. نو امازون بله هغه ځانګړتیاوې چې ده هغه کویک اکسس دی. بل کتان کې د امازون ځانګړتیاوې سوشل پروف، موږ ته یو ثبوت راکوي، د یو پروډکټ په اړه موږ ته ثبوت راکوي چې دا پروډکټ ښه پروډکټ دی که نه دی. دا پروډکټ باید چې زه خرڅ کړم که نه کړم خرڅ. د دا پروډکټ ځانګړتیاوې کومې دي، دا پروډکټ ما ته باید چې په کوم ځانګړتیاوو دی، دا پروډکټ زه باید چې از ا سیلر خرڅ کړم که نه، دا پروډکټ از ا بایر زه رانیسم که نه. دا سوشل پروف هم د سیلر دپاره دی، هم د بایر دپاره دی. کوم چې رانیسي د هغو دپاره هم دی، کوم چې خرڅوي د هغو دپاره هم دی. نو موږ دلته سوشل پروف هم ترلاسه کولی سو چې موږ هغه ته ریویوز وایو. تاسو ته خلک د نور خلکو ریویوز یا کمنټونه کولی سي وګورئ چې دې ته موږ دا کوم سټار ریټینګ چې دی همداسې ریویوز دی چې موږ دا بیا وروسته په درس کې موږ ایکسپلین کوو. نو تاسو سوشل پروف په امازون کې سوشل پروف ته کولی سي د هغه دپاره ښه پروډکټ یا جنس پیدا کړي. همداسې 47 days اویلیبلیټي، د ټولو ښه آپشن، هفته کې 7 ورځې، په 7 ورځې په هفته کې ستاسو سټور یا ستا دکان خلاص دی. د ورځې 24 ساعته ستاسو سټور یا ستا دکان خلاص دی. ستا پر دکان باندې هېڅ بندیز نشته یا ستا دکان دروازه هېڅکله نه تړل کېږي. کله چې موږ په امازون کې سټور خلاص کړو، زموږ سټور 24 ساعته د ورځې خلاص وي، په هفته کې 7 ورځې خلاص وي. کسټمر راځي زموږ څخه خرید کوي او نور ځي. همداسې اډوانس پیمنټ آپشن چې زموږ دپاره کله چې یو کس راځي زموږ څخه جنس رانیسي، زموږ د جنس رانیولو دمخه هغه موږ ته اډوانس پیمنټ کوي. جنس به زموږ په دکان کې پروت وي، دوی به موږ ته پیمنټ کوي، وروسته د امازون لخوا څخه جنس ودې ته انتقالیږي. که چېرې دوی پیمنټ ونه کړې د هغو جنس ودې ته نه انتقالیږي. اډوانس پیمنټ چې زما او ستا دپاره دی، کله چې موږ خپل جنس خرڅوو نو دوی لومړنی موږ ته پیمنټ کوي، وروسته موږ دوی ته جنس استوو. شیر ویت ادرس،
دغه انټرنیشنل پیپلز چې دي یا دغه فورینر پیپلز ته نړیوال خلک یا د بهرنیو هیوادو خلک دا شعر وي دا درس کله چې ته یو ښه جنس په خپل پروډکټ کې ښه جنس په های کوالټي سره امازون ته انتقال کړې او هلته یې خرڅوې کله چې یو کس راسي هغه جنس رانیسي کله چې ستا څخه دغه جنس رانیوي د هغه کوالټي ښه وه په های کوالټي سره دا پروډکټ جوړ و هغه راځي دغه خپل دغه کوم پروډکټ چې خوښ شوی دی یو خو تا ته راځي پازیټیو ریویوز درکوي پازیټیو ریویوز چې کله درکړه خپل د کار ځای خلک د دې سره چې په کار کې یو ځای چې کار کوي یا هغه نایب پرسه د دې همسایګان چې کوم چې دی راځي دغه ستا د پروډکټ لینکس په امازون کې چې کوم پروډکټ یا ستا د سټور لینکس و دغه ټولو اشخاصو ته استوي شیر کوي د نورو سره چې دغه جنس رانیسه د کاس چې دی های کوالټي پروډکټ دی ښه کار کوي پازیټیو کار دی ما استعمال کړی دی ما دپاره ښه کار کړی دی نو دا د دې شعر وي البته ریټرن پالیسي بیا هم لري جېش وروسته امازون جېش وروسته ریټرن پالیسي لري که چیرې تا د پروډکټ کوالټي ضعیفه یې پور کوالټي واوسي پروډکټ چې کمزوري وي هغه بیا ریټرن پالیسي ده جېش وروسته یو کسټمر حق لري چې ستا پروډکټ چیک کړي که ستا د پروډکټ کوالټي ضعیفه وه هغه بیرته ستا پروډکټ تا ته ریټرن کوي ته بیرته مجبور یې چې د پیسې ورته ریفاند کړه البته که ته ریفاند نه کړې امازون یې خپله ستا څخه اخلي او ریفانډ یې ورته جوړ کوي نو ریټرن پالیسي هم ده چې تاسو باید خپل جنس و ښه کوالټي باندې جوړ کړئ او په های کوالټي سره خپل جنس و بازار ته عرضه کړئ نو تاسو مجبور یاست چې په های کوالټي سره پروډکټونه جوړ کړئ چې دا هم د دغه امازون د کامیابی کېدو لامل همدا دی چې دی بایرز ته زیاته ترجیح ورکوي نسبت تر سیلر همداسې امازون مارکیټ پلیس دا د امازون مارکیټ پلیسونه چې دوستانو چې دا هر یو د یوروپین اشیا میډل ایسټ همداسې امریکا چې امازون ډاټ کام امازون سی ای امازون ډاټ کام ډاټ ام ایکس او امازون ډاټ بی آر امریکا کاناډا مکسیکو او برازیل همداسې د میډل ایسټ یا دوبۍ او دغسې KSA د هیوادونه چې د متحده عربي امارات هیوادونه آسیا هیوادونه چې هغه همداسې یوروپ هیوادونه دا ټولو د هغه کوټونه چې په هر یو کې چې تاسو غواړئ کار وکړئ په هر یو کې ریسرچ وکړئ د دا څخه تاسو استفاده کولی شئ امازون ډاټ کو ډاټ یو کې دا د یو کې دی همداسې فرانسه سوه ایټالیا سوه همداسې نیدرلینډ سو همداسې جاپان سو دا انډیا سوه سنګاپور سو دا ټول تاسو کولی شئ په همدا کوټو په ذریعه سرچ کړئ د امازون ډاټ ای ای ورکړئ تاسو ته دوبۍ راخلاصي امازون ډاټ کی اس ای ورکړئ تاسو ته سعودي امازون ډاټ سی ای ورکړئ تاسو ته کاناډا امازون ډاټ کو ډاټ جی پی جاپان امازون ډاټ کو ډاټ یو کې همداسې ټوله تاسو کولی شئ په دا ویب سایټونو له لارې څخه اوردنونه شئ چې امازون په دا ټولو هیوادونو کې خپل ویرهاوزونه لري په دا ټولو کې دی اویلیبل دی په هر یو کې تاسو کار کولی شئ په هر یو کې تاسو جنس رانیولی شئ که چیرې تاسو هلته شتون ولرئ اوس راځو زموږ او ستاسو د لیکچر مهمه برخه چې هغه د امازون بزنس موډلونه دي چې په کوم موډلو تاسو په امازون کې کار کولی شئ هغه مین انفارمیشن چې تاسو لپاره زیات مهم انفارمیشن یا معلومات چې هم همدا چې امازون بزنس موډلونه زیات خلک چې پوښتنه پکې کوي هم همدا سوال لري چې په امازون کې موږ په څه ډول سره کار کولی شو امازون بزنس موډلونه اصلا دوه موډل لري امازون پرایویټ لیبل and wholesale او زه چې تاسو ته ریکمانډ کوم چې تاسو کار پکې وکړئ هغه هم همدغه دوه موډله دي پرایویټ لیبل او هولسیل ډراپ شاپینګ آنلاین ډراپ شاپینګ ریټیل ډراپ البتراج هم البته آنلاین البتراج او ریټیل البتراج تاسو دغه نور ټول موډلونو څخه لرې اوسئ اونلی هولسیل او پرایویټ لیبل ډراپ شاپینګ هم هیر کړئ دوستانو کار مه پکې کوئ آنلاین البتراج هم هیر کړئ امازون سیلر اکاونټ په ټوله ژوند کې پر یوه مشخصات یو وارې موږ جوړولی شو هر کس په خپلو مشخصاتو یو وارې د امازون سیلر سنټرل جوړ کړي دوهم وارې په ټوله ژوند بیا نشي جوړولی نو که چیرې ته په هغه اکاونټ کې غیر قانوني کار ډراپ شاپینګ دی او غیر قانوني کار آنلاین البتراج دی ته ډراپ شاپینګ پکې وکړې ستا اکاونټ سسپینډ نور ته هغه اکاونټ چې دوی ته پروف ورنه کړې دوی په دې قانع نه کړې چې موږ بیا مثلا ډراپ شاپینګ نه کوو دروغو ستا اکاونټ سسپینډ دی ته دوی ته په قناعت ورکوې چې دا کار تا ولې کړی دی
کله چې دې قناعت حاصل کړئ بیا ستاسو اکاونټ ته خلاصوي. نو غیر قانوني موډلونه ډراپ شاپینګ او آنلاین اربیتراژ دي او زه چې تاسو ته ریکمانډډ کوم او تاسو باید چې کار پکې وکړئ هغه یوازې او یوازې پرایویټ لیبل او هولسیل چې په نورو موډلونو کې په دوستانو کار نه کوي. دا چې پرایویټ لیبل څه ته وایي او هولسیل ته څه وایي راځئ پر دا باندې بحث وکړو. لومړنی اپشن چې زه تاسو ته درکوم چې تاسو د آیندې دپاره دی. ژر د ګټې توقع هم په تېرو درسونو کې په واضحو الفاظو ویلي چې ژر به د ګټې توقع نه لرئ او د آیندې دپاره هغه کسان چې غواړي په آینده کې ښه سیلر د ځان سره جوړ کړي خپل آینده د ځان لپاره وسع کړي هغه چې امازون پرایویټ لیبل شروع کړي. اوس دلته دوې خبرې چې زموږ او ستاسو خلک د امازون پرایویټ لیبل به لومړنی رسم تشریح پرې کړم وروسته به بیا نورې خبرې ته راسو. پرایویټ لیبل څه ته وایي دوستانو؟ امازون پرایویټ لیبل خپل پروډکټ خپل جنس د خپل نامه لاندې د خپل برند لاندې خرڅولو ته امازون پرایویټ لیبل وایي. هر هغه څه چې ته په امازون کې خرڅوې هر جنس خرڅوې هغه به ته راسې هغه جنس په امازون کې خرڅ کړه تر خپل نامه لاندې د خپل نوم د خپل لوګو تر خپل برند لاندې. ستا نوم به وي د مثال پر ډول ستا نوم خان دی ستا نوم به په پروډکټ مښتې وي برند به وي ستا نوم خان دغه خان به برند وي د خان د نامه لاندې به دا پروډکټ خرڅوي چې د جیب ګټه 100% یوازې او یوازې تا ته درځي چې دې ته ویل کېږي امازون پرایویټ لیبل. اوس زیات خلک راځي وایي د امازون پرایویټ لیبل لپاره موږ زیات انویسټمنټ ته ضرورت لرو. اوس زه تاسو ته یو مثال در کوم چې وایي زیات انویسټمنټ ته ضرورت شته. د هر کاروبار لپاره دوستانو انویسټمنټ ته ضرورت شته داسې نه چې انویسټمنټ ته ضرورت نشته. هر کامیابه کاروبار چې تاسو شروع کوئ د هغه لپاره تاسو باید څه نه څه مصرف وکړئ. هیڅ کاروبار بغیر له پیسو څخه بغیر له انویسټمنټ څخه نشي کېدای. که تاسو دا توقع لرئ چې زه په امازون زده کړم بغیر له پیسو نه په کار پسې شروع کړم او زه به میلیونیر شم 100% غلط فکر دی. هیڅکله داسې امکان نه لري. البته تاسو کې سرویس ورکړئ وروسته بیا ځان ته دې قابل وګرځوئ چې تاسو په امازون کې که دغه پیسې چې تاسو ګټلې چې په سرویس سره تاسو راوړئ هغه پیسې په امازون کې مصرف کړئ بیا امکان لري. زه راځم دلته موږ او تاسو یو پروډکټ سرچ کړی دی د ایکس لایسر په نامه سره. دغه ایکس لایسر پروډکټ مثلا دا پروډکټ دی چې څو سیلر دا پروډکټ څو سیلران چې یو سیلر دی دا پروډکټ یو سیلر لري. زه به دا یو پروډکټ د ځان لپاره را خلاص کړم دا به زه په نیو ټیب کې را خلاص کړم همداسې به زه لاندې راسم زه به لاندې راسم یو به دا پروډکټ د ځان لپاره را خلاص کړم دوستانو یو به دا پروډکټ خلاص کړم همداسې زه به نور هم دا یې واره چیکم لاندې راسم دوستانو زه به لاندې راسم همداسې چې تر څنګ به دا پروډکټ هم دا خو مو را خلاص کړئ همدا دوه پروډکټ انشاءالله دغه دوه په کاپي واوسي دغه دوه راته کاپي دي. اوس دا دوه پروډکټونه ما را خلاص کړم دا پروډکټونه چې مو را خلاص کړل اوس په دا پروډکټ ایکس لایسر چې دا کوم پروډکټونه چې لومړنی دا پروډکټ دی ګوره دا پروډکټ دوستانو کله چې دا پروډکټ را خلاص کړې دا پروډکټ چې دی امازون چایس دی امازون چایس دی دا پروډکټ به ولې سیل ونه لري دا پروډکټ د میاشتې څومره خرڅېږي 5K پلاس یعنې چې تا ته 5,999 پورې دا پروډکټونه خرڅېږي. په تېره میاشت کې دا پروډکټ چې خرڅوی دی 5,999 دانې پورې امکان شته 5,000 خو خرڅوی دی تر 5,999 پورې نو شاید نور امکان هم شته چې دا شاید خرڅوي 5,000 یو خرڅوي یا 5,999 خرڅوي چې کله تا کې پلاس سره امازون چایس دی د کوالټي دومره های کوالټي ده چې د امازون یې خپل وسیلران ته ریکمانډډ کوي چې دغه پروډکټ رانیسي د دومره پازیټیو ریویوز اخیستي چې دا امازون چایس راغلی دی. امازون خلک د امازون خپل د اعتبار ول لوګو پر داسې لرو کړی ده چې د پروډکټ های کوالټي پروډکټ دی تاسو کولی شئ دا پروډکټ رانیسئ او استعمال کړئ. نو اوس زموږ بله خبره دا بل پروډکټ را خلاص کړو دوستانو دا پروډکټ څونه خرڅېږي دا پروډکټ په تېره میاشت کې 500 دانې څخه زیات خرڅولی دی دا هم امازون چایس دی یعنې چې د ده ریویوز هم زیات ریویوز یې څنګه دي مثبتې دي د ده سټاران څو چې 4.5 انشاءالله 4.3 4.3 د ده سټار دی یعنې چې پازیټیو ریویوز دي. اوس دا پروډکټ چې دلته قیمت څو دی دوستانو د ده قیمت دلته 19.45 اوس زه راسم زه به یو کار وکړم دلته به راسم زه به د دا پروډکټ څخه یو سکرین شاټ واخلم دلته راسم سنایپ وکړم دا سنایپ کې به راسم نیو همداسې د دا پروډکټ څخه به زه یو کوچنی سکرین شاټ واخلم دا سکرین شاټ ما واخیست
کله چې مې سکرین شاټ واخیستی دا به د ځان سره سیف کړم. دا دې زما سره ثبت دی. دا چې زما سره ثبت دی نو دا نه ثبتومه دوستانو. اوس زه دلته راځم، دلته سرچ کوم alibaba.com چې عموما موږ د پرایویټ لیبل دپاره سورس کوو، هغه هم له alibaba.com څخه کوو چې alibaba.com موږ ته داسې سپلایران ریکمنډ کوي چې بل یو ویب سایټ هم موږ ته نه ریکمنډ کوي. اوس زه راځم alibaba.com باندې کلیک کوم. دغه جنس اوس موږ او تاسو دوستانو ګورو چې دغه جنس په alibaba.com کې د جې پرایس څو دی. وروسته چې موږ د پرایس راوایستي بیا موږ هغه د انویسټمنټ هم حساب کوو چې موږ څونه انویسټمنټ دا پروډکټ لپاره غواړي، همداسې د پروډکټ لپاره هغه پروفیټ ته هم حساب کوو. اوس کله چې ما alibaba.com راوړی زه به دلته راسم سرچ ایمیج کوم چې څو ما د دغه اکزیټ دغه پروډکټ راوړي، بل پروډکټ ما ته را خلاص نه کړي. زه به دلته سرچ ایمیج وکړم، دا لوډینګ خلاص شي. همدا پروډکټ دوستانو، تاسو همدا پروډکټ ته دروغو توجه وکړئ. زه به دلته پر ده باندې یو وار دا کالکولیټر هم رن کړم. راسته دوستانو اوس به دلته موږ سرچ ایمیج وکړو. دا دی دا پروډکټ به زه دلته سرچ ایمیج کوم تر څو ما همدغه ډایرکټ همدا صحیح پروډکټ چې موږ غواړو همدا راته راخلاص کړي. موږ هم به همدا طریقه سرچ ایمیج کوو. اوس دلته دوستانو زه هغه کس پیدا کوم چې MOQ یې تر ټولو کمه وي، همداسې هماغه سیم پروډکټ واوسي. دا دی دوستانو. اوس دغه MOQ چې دی د ده د 5% پروډکټ پرایس څو دی 2.9 څخه تر 2.8 پورې. کم از کم چې د ده څخه ته ورانیسې ته به 5 دانې دغه رانیسې او د ده MOQ 3%، کم از کم 3%. تاسو ګورئ دغه نور دوستانو 144% په ده څخه کم از کم رانیسي، د ده څخه 500 او د ده څخه 16 دانې. نو موږ له دا کور راچېرلی شو د ده MOQ څو ده 3% او پرایس یې 2.25 دی. د ده MOQ څو ده 5%، پرایس یې 2.9 دی. دوی موږ ته درته ارزانه تمامېږي. د دوی کوالټي چې ده دا چې بیا موږ کوالټي څنګه دا ښه کوالټي دی که دا موږ په درس کې په واضح الفاظ ووایو همداسې 2.9 ډالره. اوس 2.9 ډالره د ده MOQ شو. موږ په DDP پرایس سره موږ دا امازون ته په محفوظه طریقه موږ امازون ته تاسو ته ووایو چې ټوله مسؤلیت یې دوی په غاړه اخلي. د دې پرایس په 3 ډالره چې تاسو یې 4 ډالره، مثلا 1 ډالر موږ ته د اډورټایزمنټ یا اعلانات کوو، تاسو 4 ډالره فرض کړئ. اوس شیپینګ کاست پروډکټ کاست د موږ 3 ورکړی دی، دا به موږ 4 کړو تر څو هغه اډورټایزمنټ هم موږ پیسې وباسو چې موږ کله اعلانات ورته کوو. 4 ډالره زه کاست ورکړم. اوس د دې ګوره منتلي سټوریج پیس څه دی، امازون چې موږ څخه منتلي کم سټوریج پیس اخلي د موږ پروډکټونه چې د په سټور کې پراته چې 2.22 دی. فلفلمنټ پیس موږ څخه اخلي هغه 15.9 ډالره دی موږ څخه اخلي چې دا موږ پروډکټ د کسټمر تر کوره پورې ورسوي. ریپر پیس چې دی چې په هره کټګوري پورې ځانګړی پیس دی هغه 2.2 راڅخه اخلي. اسټیمیټ منتلي سیل چې د دا پروډکټ هغه 603 یونیټ ته خرڅېږي. اوس راسو ټوټل PA پیس څو شو 8.43 د ټوټل پیس شو. پرافیټ پر یونیټ چې دا پروډکټ ته رانیسي په 4 ډالره. د امازون هم ټوله مصارف ورڅخه وباسي، داسې لږ دا په 19 خرڅوي. ته دا جنس په د ده سره کمپیټیشن وکړه چې د ده څخه سل رانیسي، ستا څخه سل راسي چې په 19 خرڅ کړه. چې په 19 خرڅ کړې ستا پرافیټ پر یونیټ څو دی 7.4. نو دوستانو تاسو به راسئ د دې منتلي سیل څو دی 403. مثلا زه دلته کالکولیټر راخلاصوم، کالکولیټر زه راخلاصوم دا کالکولیټر. اوس دا څونه خرڅېږي منتلي 603 دا به موږ 600 د کالکولیټر څو سي 603 تقسیم پر 2 مساوي کېږي په څو سره په 314 چې 314 وګوره صحیح. دا 5 به هم زه ورسه ډیلیټ کړم. دا به یو وار زه خراب کړم. دا ولې نه خرابېږي 314 انیس. اوس دا سره وینو څو ته د پروډکټ 603 موږ په چې د په نیمه حصه موږ خرڅ کړو 314 انیس. اوس دا په 4.4 ستا ګټ. اوس دا ضرب کړه ضرب 9.4 دوستانو 9.4 ستا ګټ دا مساوي کړه د 2418
ډالر ستا د دغه یوه پروډکټ څخه ګټه راځي 2418 چې د میاشتې خرڅ شي چې د ده په نیمه موږ خرڅ کړو چې د ده په لسمه حصه ته خرڅ کړې چې د میاشتې مثلا 100 دانې خرڅ کړې هغه دومره هم خرڅ نه کړې چې ته 100 دانې خرڅ کړې لا به ستا پروفیټ څو وي چې داسې ورته وګورئ چې څومره پروفیټ راځي یعنې چې د دغه یو معمول د یوه پروډکټ څخه ستا ریونیو دومره ده دا چې ته د ځان لپاره ښه پروډکټ انتخاب کړې د پرایویټ لیبل څومره ګټه ده یو خو دا 100% په سیل د چا څخه راځي 100% په سیل ستا څخه راځي په باکس په انتظار نه یې بل سیلر په در سره نه یې پښتون نه لري یوازې په ته سیلر یې ته بیا خرڅه ته په برینډ اونر یې نو اوس مثلا انویسټمنټ خبره راغله اوس دا که چې موږ دا سیلر وګورو دا سپلایر موږ څو پروډکټونه راکوي 15 امازون د کم از کم چې ته پروډکټونه راځي د 10 څخه باید چې اضافه یې د ده څخه 10 واخه 10 به واخه په 2 کې ضرب کړه څومره راځي په 2 کې نه البته په 4 کې ضرب کړه 10 چې په 4 کې 2 څلور 12 دا 110 ډالره ده دا پروډکټ لپاره ستاسو څخه انویسټمنټ 100 ډالره غواړي دوسته ستاسو څخه 110 ډالره غواړي 10 ډالره سرمایه مثلا 20 ډالره د امازون پیسو بوله که انډیویډوال اکاونټ یې 10 ایټمه هغه انډیویډوال اکاونټ کې هم ته خرڅولی شي همداسې که چیرې به پروفیشنل اکاونټ وي 40 ډالره هغه وبوله همداسې 50 ډالره د اډورټایزمنټ اعلان لپاره وبوله 80 ډالره دا 210 ډالره د چې دغه پروډکټ لپاره ستا لپاره انویسټمنټ 210 ډالره شو نو په دې کې های انویسټمنټ کمه دی دوسته نو همداسې تاسو ته هر پروډکټ لپاره ځانګړی انویسټمنټ ته ضرورت لري عموما داسې نه چې خلک وایي د 1000 ډالره د 1500 ډالره د مثلا د دې دومره زیاتې پیسې یاد کړي چې هغه کوم خلک چې پیسې نه لري د امازون څخه یې زړه ور مات کړي نو امازون پرایویټ لیبل جنریک پروډکټونه چې خرڅوي حوصله غواړي دوسته داسې هم نه دی چې تا لیست کړه ستاسو راځي نه حوصله غواړي کنسیستنسي د بریا لومړنی راز ما تاسو ته ویلي سخت کار کنسیستنسي تسلسل په یو کار ساتي چې دا د امازون پرایویټ لیبل دغه جنس ته پیدا کړي همدا جنس د خپل نامه لاندې تر خپل لوګو لاندې خرڅوي چې د امازون پرایویټ لیبل ویل کېږي همداسې په دوهم قدم کې چې موږ سره شته هغه امازون هولسیل دی یا امازون هولسیل بیزنس موډل دی دغه موډل بیا عموما د هغه کسانو دپاره دی دوستانو چې هغه زیاتې پیسې لري او ژر ګټه غواړي زیاتې پیسې لري مازې هغه انویسټمنټ کوي وایي چې زه 1-2 ډالره وګټم او ژر یې وګټم دی راځي د مشهوره برینډونه لکه دلته چې تاسو وینئ دا ګولګیټ دی همداسې دلته خو ډېر غټ برینډونه راخیستي چې خو لکه ګولګیټ برینډ شو همداسې نور مشهوره برینډونه شوله په کیچن پروډکټو کې په ګراوسري کې همداسې په بیوټي کټګوري کې هغه ځانګړي برینډونه چې مشهوره برینډونه دی راځي د هغه څخه د یو پروډکټ مثلا زه راځم دلته امازون ویب سایټ ته دلته راځم بیوټي کټګوري ته راځم بیوټي اینډ پرسونل کیر کټګوري او دا سرچوم دا کټګوري سرچوم ځینې خلک راسي په همدغه کټګوریانو کې د ځان لپاره انویسټمنټ کوي هغه د یو مشهوره برینډ پروډکټونه را اخلي په هغه پروډکټونه د دغه څخه اپروول اخلي چې دا موډل چې عموما دی هغه د هغه کسانو لپاره دی چې هغه های انویسټمنټ ولري زما په نظر سره جنریک لیسټینګ هر څوک کولی شي اوس د خلکو زیات خلک دا نظریه لري چې نوی کس باید چې راسي لومړنی هولسیل شروع کړي نوی کس چې امازون ته راځي هغه باید چې لومړنی هولسیل شروع کړي ولې دوی زموږ خلک عموما یو کار شروع کوي هغه دوی دومره های لیول څخه شروع کوي چې لومړنی دوی د ځان لپاره برینډ جوړوي لومړنی زه د ځان لپاره لومړنی برینډ نه جوړوم زه راځم لومړنی سټارټ اخلم امتحانوم یې چې څنګه دی ما ته کار کوي که نه کوي زه کولی شم زه په ځان دا اعتبار لرم که نه لرم زه راځم لومړنی جنریک لیسټینګ کوم کله چې مې هغه جنریک لیسټینګ پروډکټونه خرڅ کړل 100 دانې 1.5 دانې وروسته راځم خپل برینډ راجستروم خپل په نامو به لوګو یې ثبتوم ځینې خلک دوی وایي چې تاسو هولسیل کوئ چې 1500 2000 3000 ډالره انویسټمنټ کوئ د پرایویټ لیبل لپاره باید چې 6000 7000 8000 پورې داسې زیات انویسټمنټ وکړئ نو دوی په دومره های لیول سره شروع کوي چې لومړنی د ځان دومره غټ برینډ معرفي کوي چې بیخي دی د 100 کالو اکسپیرینس ولري په دومره غټ مایند سره دی لومړنی سر داخلیږي نو موږ په هغومره مایند نه داخلیږو ښه مثال یې ستاسو لپاره جیف بیزوس و چې ما درکوي چې له څومره کوچني ځای څخه شروع کړی و چې هغه دومره غټ ویب سایټ چې ما ورته اوس په هغه کې کار کوو ما ورته دې ته زړه ښه کوو چې په میلیونها نور سیلران پکې شته
اوس ما او ته پورې راورسېدی، په افغانستان ته اوس راورسېدی، ما او ته غواړو پاک کار وکړو، نو ما او ته تر جیف بیزوس په غټ ماینډ سره کار شروع کوو. نو هر کار چې دی له کوچني شي څخه شروع کېږي. یو کار شروع کول مهم نه دي دوستانو، د یو کار کامیابېدل مهم چې تاسو یو کار کامیابه کړئ، دا ستاسو لپاره راز دی. نو د کامیابی کېدو راز همدا دی چې سخت کار د ځان سره وکړئ او یو کار په تسلسل او په صبر سره وکړئ. ژر د ګټې امید مه کوئ. د خپل ګټه د پرسنټ له لحاظه راوباسئ، چې میاشت کې تا څو پرسنټه کړې ده، د ډالر د سنټ په لحاظ یې مه راباسئ. 1% ګټه تا کړې ده، دا هم ستا دپاره پروفیټ دی. 2% چې کړې ده خدای چې وکړي چې 10 سنټه کېږي، دا هم ستا دپاره پروفیټ دی. نو زه راځم دوستانو هولسیل موضوع ته. مو هولسیل د یو جنس د یو بل کس برند خرڅولو ته موږ او تاسو هولسیل وایو. چې زه راسم دلته دا کټګوري سرچ کړم، دا کټګوري موږ چېرته سرچ کړه، تاسو پرسونل بیوټي اینډ پرسونل کیر، همداسې پرسونل بیوټي کیر ده، ګراوسري ده، هوم اینډ کیچن کټګوري ده، همداسې پیټ کټګوري ده، کوم اهلي حیواناتو د خورندې شیان چې دي هغه کټګوري ده. دا ټوله کټګوریانې کې تاسو کولی شئ هولسیل وکړئ. د هولسیل لپاره هیڅ کټګوري ریکمانډډ نه ده، په هره کټګوري کې کار تاسو کولی شئ. اوس مثلا دا د هولسیل پروډکټونه چې زه دلته هایر پروډکټ دا پروډکټونه را خلاص کړم دوستانو، همداسې ښکته راسم دا پروډکټ هم را خلاص کړم، داسې راسم دا ډېر ښه پروډکټ دی. کوم کسان چې هولسیل کوي زموږ سره په سیمینار کې ګډون کړی وي، دا پروډکټ اپروول واخلئ. دا پروډکټ انشاءالله دا ډېر ښه پروډکټ دی، ډېر ښه خرڅلاو لري او ډېر پروفیټ هم لري. دا واټر فلاسر په نامه چې دی هایر کې دا به هایر کټینګ ټولز، دا نن دا نه را خلاصوم. هایر سټایل پروډکټ دا به را خلاص کړو. اوس دا پروډکټونه موږ خلاص کړو دوستانو. دا د بیوټي اینډ پرسونل کیر د آرایش سامان چې یا کوم چې د آرایش پورې مربوط اوسي، هغه که هر څه وي چې انسان د سکین سره مربوط اوسي، هغه ټوله پروډکټونه په همدا کټګوري کې موږ ته را خلاصوي. اوس د هولسیل او پرایویټ لیبل د په منځ فرق څه دی؟ په هولسیل کې البته په پرایویټ لیبل کې به ته سورس خپله پیدا کړې. سورس موږ له چاینا نه کوو او مشهوره له علي بابا نه کوو. لیسټینګ په خپله جوړوې، لیسټینګ اف کنټینټ په خپله ورته جوړوې، کیورډ ریسرچ په خپله ورته کوې، سی ای او یا لیسټینګ سرچ اینډ اپټیمایزیشن په خپله کوې، همداسې د هغه تر څنګ په اډورټایزمنټ پی پی سی یا پی پر کلیک په خپله رن کوې، ټوله په خپله کوې او ټوله ګټه هم د چا ته؟ ستا خپله ده. خو مګر په هولسیل کې دا ټوله کار نور کوي، ټوله کار نور کوي او ته یوازې او یوازې څه کوې؟ ته یوازې او یوازې خپل پروډکټونه پکې خرڅوې، بای باکس چانس انتظار کوې. هغه که امازون تا ته بای باکس چانس هر وخت درکوي. مثلا زه راسم اوس د یو پروډکټ د هولسیل لپاره تاسو ته یو پروډکټ پیدا کړم چې په هغه کې څه نه څه سیلران زیات اوسي، دې کې اوس سیلران کم دي. د عموما ګوره مشهوره برینډونه چې د خپله ګټه نه نیمایي کوي، بل سیلر ځان ته نه اډ کوي، یوازې خپل پروډکټونه خرڅوي. اوس راسو دا د بچې کې تقریبا 4 کسان چې په دا پروډکټ کې، زه به دا پروډکټ خلاص کړم. همداسې راځو دا هم یو سیلر دی، یو بل پروډکټ به هم پیدا کړم، په دا کې هم همداسې راځي زیات سیلران چې په دا کې هم زیات سیلران چې دا پروډکټ دی، په دا کې دا څومره زیات سیلران دي. اوس راځو موږ دا یو پروډکټونه یو په یو سره ګورو. د دې لوډینګ اوس
نو هولسیل کې بیا دوستان ټوله کار بل کوي اډورټایزمنټ دی کوي لیسټینګ دی جوړولی سي لیسټینګ سرچ اینډ اپټیمایزیشن دی کوي ته راځې د ده په لیسټینګ کې له ده څخه اپروول اخلي دلته خو یوه خبره دا ده چې یو خو دی تا ته جنس کوم جنس باندې ده سورس کړی وي علي بابا نه یا خپل مونیفکچر ولري له هر ځای نه چې ته سورس کړی وي د هغه دی پر تا باندې کټ اچوي او کوم شیپینګ چارج پر تا راځي هغه هم دی پر تا اچوي هغه په کوي لومړنی به ته دا جنس دی ته په امازون کې ګران خرڅوي په کوم پرایس ته دی خرڅوي مثلا دی په 8.50 خرڅوي ته به په 9.50 خرڅوي ځکه تا ته پروفیټ نشته ولې خو ده خپله ګټه پر تا اچولې ده همداسې د ده پر قواعدو مخ ته ځي که چېرې د ده پر قواعدو مخ ته ولاړ نه سې دی بېرته ستا کوم لیسټینګ چې دی تا له خپل لیسټینګ څخه ایستلی سي یعنې چې ستا ټوله کنټرول د ده په لاس کې دی د برینډ له پرېکړه په سرغړونه نه کوي چې هر پرایس ته یې درته وټاکي په همهغه پرایس کې ته خرڅوې پر همهغه پرایس به ته ځې که چېرې تا یو پروډکټ اخیستی وي پر همهغه پرایس به ته له برینډ سره ځې هم د برینډ د پرایس رینج چې ورته ټاکلی وي ځینې پروډکټونه داسې وي چې پرایس رینج نه وي پرایس وار پکښې شروع وي تا ته په 50 ډالره څخه چې ته پورته خرڅ کړې تا ته په تاوان کوي بل داسې سیلر راځي چې په هغه یې په 15 ډالره خرڅوي داسې سیلر راځي چې په 12 خرڅوي ځینې وخت داسې سیلر بیخي راسي ما خپله لیدلي چې یو یې په که ووایم څوک پرې لاسته راونه منې که نه داسې پروډکټونه ما لیدلي چې په بای باکس روټیشن کې یا پرایس وار یې دومره زیات وي دومره کمپیټیشن پکښې کې وي هغه بیا عموما د البیتراج په پروډکټو کې راځي چې یو کس یې تر 50 تر 60 پورې خرڅوي بل یې په 9 ډالره خرڅوي ځکه هغه یې ارزانه سورس پیدا کړی وي هغه بیا په البیتراج کې راځي هغه کې بیا زیات خطرونه شامل وي اوس نو 50 سیلران چې په یوه لیسټینګ کې دي د چارې یوه د بای باکس چانل رسېږي دا هم زیات وخت نیسي زیات وخت پرې باندې تېرېږي چې یوه ورځ بله ورځ تا ته د بای باکس روټیشن یوه ورځ نه بله ورځ واوړې یو ورځ یو سیلر سره وي بله ورځ بل سیلر سره وي چې تا ته یوه ورځ راسي بیا چې تا ته بله 50مه ورځ رسېږي چې دا هول سیل داسې دي او پرایویټ لیبل چې دی هغه همیشه ته سیلر یې که هغه هم چې که څه هم جنریک وي همیشه ته سیلر یې ستا څخه سیل راځي بل کس نشته یوازې او یوازې به ته خپل پروډکټونه خرڅوې چې دا د پرایویټ لیبل همدا ګټه ده دوستان که هغه جنریک ته خرڅ کړې هم کوم مشکل نشته خو وخت په زمان بیا موږ کولی شو چې پرایویټ لیبل ته یې خپل جنسونه واخلو په خپل برینډ په نامه حساب کړو خپل ټریډ مارک واخلو هغه کې دومره ستونزه نشته دا لوډینګ وسي دوستانو دا لوډینګ څه نه څه وخت ونیوئ نو دا بیا هولسیل دی دوستان نو هولسیل چې دی زه خپلو هغه کسانو ته چې کم انویسټمنټ لري زیات انویسټمنټ نه لري هولسیل زه خپله چاته نه ریکمنډ کومه نو هولسیل هغه اشخاص کولی سي چې هغه LLC راجسترولی سي LLC اخیستلی سي کوم کسان چې LLC نسي اخیستلی پر LLC پیسې نسي ورکولی نو بیا هغه ښه دی چې جنریک لیسټینګ شروع کړي په جنریک لیسټینګ کې کرا قدم په قدم مخته ولاړ سي او خپل ځان در یو ځای پورې پکښې ورسوي اکسپیرینس پکښې واخلي همداسې په دریم قدم په دریم موډل کې چې تر هغو دا سمیږي زموږ او ستاسو بل موډل چې دی هغه البیتراج دی آنلاین اربیتراج بیا دوستانو داسې موډل دی چې په دې کې بیا موږ داسې پروډکټونه پیدا کوو چې هغه انګیډډ واوسي ګیډډ نه وي چې دا د پروډکټو ډولونه چې په کلاس کې بیا اکسپلین کړو چې ګیډډ او انګیډډ موډلونه د پروډکټو د کوم دي نو هغه پروډکټونه چې انګیډډ واوسي هغه د برینډ اپروول ته ضرورت ونه لري داسې پروډکټونه یا جنسونه په لومړنۍ موږ پیدا کوو بیا کله چې موږ پیدا کړه بیا هغه جنسونه موږ په نورو آنلاین پرچون فروشي لکه eBay والمارت تارګیټ نون ټیک ټاک شاپ داسې په نورو آنلاین پلیټفارمونو کې پیدا کوو کله چې موږ په نورو آنلاین پلیټفارمونو کې پیدا کړه ګوره بای پروډکټ فور لاور پرایس بیا موږ هغه پروډکټونه په کم قیمت سره رانیسو د لس څخه اضافه رانیسو که چیرې موږ هلته واوسو هلته بیا ریټیل اربیتراج بیا ته ویل کېږي تاسو په هغه ځای کې فیزیکل واوسئ فیزیکل ورسې په سټور کې ارزانه پیدا کړئ هغه په امازون کې لیست کړئ په ګرانه یې خرڅ کړئ خو آنلاین اربیتراج بیا دا ده چې تاسو په نورو آنلاین پرچون فروشي کې پروډکټونه په کم قیمت سره پیدا کړئ لکه والمارت eBay تارګیټ نون او ټیک ټاک شاپ او داسې نور کوم ویب سایټونه چې ته آنلاین ته تاسو کولی شئ هغه یې پیدا کړئ په کم قیمت سره هغه به امازون ویر هاوس ته واستوئ لیسټینګ ورته جوړ کړئ کوم داسې د هولسیل لیسټینګ چې شوی دی په هغه کې کښېنئ خپل پروډکټونه امازون ویر هاوس ته واستوئ امازون ډیلیوري ته هغه یې بیا کله امازون هغه ډیلیور کوي و کسټمر ته بیا تاسو ګټه ترلاسه کوئ
په کم قیمت په یوه آنلاین پرچون فروشي کې پیدا کوئ، وروسته امازون ته استوئ، د امازون ته بیا کالکولیټ تاسو پرکوئ چې تاسو ته پروفیټ کیږي که نه کوي. د هغه کالکولیټ څخه بیا تاسو استوئ امازون ته، بیا تاسو په امازون کې خرڅوئ چې دې ته آنلاین اربیتراج ویل کیږي. او بل چې بیا دی دوستانو ډراپ شاپینګ دی. ډراپ شاپینګ بیا بل بزنس موډل دی. دا بزنس موډل بیا داسې دی دوستانو، دا ستا سټور دی، دا په خپل سټور کې یو پروډکټ پیدا کړي، داسې پروډکټ پیدا کړي چې هغه په خپله ډراپ شاپینګ موږ دوه ډوله کولی شو. یو د امازون کې دننه خپله د امازون په ویب سایټ کې کولی شو، یو بغیر له امازون څخه کولی شو چې له بل ویب سایټ څخه وکړو، چې دا 100% په ریسکي دی. که آنلاین اربیتراج وي که ډراپ شاپینګ وي 100% خطرې دی. موږ خپل ټولو زده کوونکو ته وایم چې زموږ سره کلاس اخیستی وي یا اخلي، مه ډراپ شاپینګ کوئ، مه اربیتراج کوئ، یوازې او یوازې هولسیل او پرایویټ لیبل. دا بیا دوستانو داسې دی دا موډل چې تا په خپل دکان کې یو داسې جنس لیست کړی وي چې هغه نه ستا په سټور کې وجود ولري، د امازون په ویر هاوس کې نه ستا سره په کور کې وي. دا بیا موږ په ای پی ایم لیسټینګ کوو. دا چې ای پی ایم او ای پی ایچ دی هغه بیا موږ په درس کې ایکسپلینوو. نو تاسو دغه ټوله موضوعات بیا ټول انشاءالله وایو. اوس ای پی ایم تاسو لیستوئ. تاسو مثلا په داسې سټور کې پروډکټ پیدا کړئ، تاسو راغلئ دغه په داسې سټور کې پروډکټ پیدا کړئ، هغه په خپل سټور کې لیستوئ. تر ده یې دغه کوم دی چې خرڅوي تر ده یې ګران لیستوئ. دی $5 خرڅوي چې په $7 خرڅوي. کله چې ته په $7 خرڅوي دا کسټمر ته تا چې آرډر درکړي ستا څخه یې جنس رانیوي. کله چې ده ستا څخه جنس رانیوي ته آرډر ده ته ورکوې، او کوم ادرس شیان چې ده تا ته استولي چې هغه ادرس ته رااخلي، کاپي کوي، د ده څخه آرډر اخلي، هغه ادرسونه ده ته استوي. دی بیا ډایرکټ ستا پروډکټ دا کسټمر ته استوي چې تا ته یې ادرس درکړی وي. اوس که چیرې دا د امازون بدنونه کې ته ډراپ شاپینګ کوې، کله چې دغه جنس مثلا ستا نوم احمد دی، د دا کسټمر نوم محمود دی، که چیرې ستا څخه پروډکټ دی رانیسي او محمود چې ده ته واستوي، که چیرې دی راسي امازون ته شکایت وکړي چې ما پروډکټ د احمد سره نیولی و او ما ته محمود راواستوي، په دا وخت کې ستا د اکاونټ د بندېدو چانس 100% دی. او که چیرې ته په آنلاین ویب سایټونو کې کوې، دی په والمارټ کې دی، ته په امازون کې ته دا ته آرډر راغلی په امازون کې او دی په والمارټ کې دی، دا د ده معلومات ټوله کاپي کړله، د کور ادرس، ټلیفوني شمېره، هغه ایمیل ادرس ټوله چې کاپي کړله، ده ته چې واستوله، همداسې ده څه چې آرډر وکړي، ده څه چې پروډکټ رانیوي هغه د ده ادرس ورته واستوي، ده د والمارټ څخه پروډکټ واستوي و ده ته دی راځي امازون ته شکایت کوي چې ما پروډکټ ستا څخه رانیولی و او راته راغلی د والمارټ راخواست، په دا کې نو ستا د اکاونټ د بندېدو چانس 200% دی. 100 نه 200% ستاسو اکاونټ بندېږي. هر څوک چې ډراپ شاپینګ کې اربیتراج کوي د هغه د اکاونټ بندېدل خلک 100% وایي، زه 200% درته وایم ستاسو اکاونټونه بندېږي. هېڅ داسې چانس نشته چې ستاسو اکاونټونه بېرته ریکور شي. اوس که دلته راسئ دوستانو، دا پروډکټ دی، دا هم د امازون چایس دی، په بیس کوالټي په های کوالټي جوړ دی، مثبت ریویوز یې زیات اخیستي چې پروډکټ څومره خرڅېږي، د 15,000 څخه زیات خرڅېږي. دا پروډکټ د 15,000 څخه د میاشتې زیات خرڅېږي، خو مګر په دې کې دا 15,000 ګټه څو کسان وړي؟ 3 کسان. دا د 15,000 ګټه به راځي ویشی به پر 3 کسانو، چې دا 3 کسه دا پروډکټ خرڅوي په دا لیسټینګ کې چې دا ګټه چې هر څو ده پر دا 300 تقسیمیږي. د 3 سیلران لري، لومړنی سیلر یې په څو خرڅوي، کور دوسته دی په څو خرڅوي؟ په $25.8. امازون چانس اوس ده درکړی دی، اوس یې ټول خلک له ده څخه رانیسي ځکه د ده پرایس کم دی. دوهم یې په څو خرڅوي؟ 2 او دریم یې په څو خرڅوي؟ په 2. یوازې دی په څو خرڅوي؟ په 25. ده د دغه دوه په نسبت پروډکټ ارزانه پیدا کړی دی، یا دی خپله برینډ دی، دی دا پروډکټ خرڅوي، دی خپله برینډ دی، خپل پروډکټ دی، تا بیا له ده څخه رانیولی دی، د ده په لیسټینګ کې ناست یې او همدا پروډکټ خرڅوي په $2. نو چانس 100% د ده سره دی، تر هغو چې د ده پروډکټونه خلاص شي یا دی پرایس لوړوي، ته په ورته ناست انتظار به کوې تر هغو چې تا د پی باکس نه وي رسېدلی. کله چې تا د پی باکس ورسېږي بیا به ته پروډکټ خرڅوې. نو دا 15,000 هلته 15,000 هلته چې کوم پروډکټونه د میاشتې 15,000 دانې خرڅېدله، په پرایویټ لیبل کې چې کوم پروډکټونه خرڅېږي، هغه 15,000 پروډکټه چې خرڅېږي هغه ټوله ریوینو د چا ده؟ د دې ټوله ګټه د چا ده؟ یوازې او یوازې دا 500 او هغه بل 15,000 چې 15,000 خرڅېدی، دا ټوله ګټه د چا ده؟ یوازې او یوازې ستا ده. دا پروډکټ دی 15,000 دانې، یوازې او یوازې ګټه یې ستا ده. او دلته بیا ګټه د چا ده؟ دلته ګټه ټوله نیمه ده، پر 3 کسانو یې 4 یې
د یو جنس موږ راخلاص کړی وو په هغه کې ډېر زیات سیلران وو په دا کې دا یې 4 5 شپږ کسه چې 1000 خرڅېږي 1000 تقسیم کړه په شپږو هلته چې هر څونه خرڅېږي مثلا 1000 یوازې ستا ګټه ده دلته په 1000 په شپږو تقسیمه یې وروسته د ګټه پر دې ویشل کېږي همداسې دا چې پروډکټ راخلاص کړه په چی کې څو چې دا یې 9 کسه 9 څلور دا چې یو امازون دی دا یې 9 دا یې 12 سیلران لري 2000 دانې خرڅېږي د میاشتې نو 12 سیلران چې ولري او 2000 دانې چې خرڅ دا ګټه چې د اول خو خرڅ شو په چې کې ګټه چې په هول سیل کې ستا زیاته ګټه اوسي یو 2-3 $، په اضافه نشته د 2 څخه 3 $، خو حد اقل هغه اخري حد ګټه چې دا هغه $3 سوه زیاته ګټه نشته بیا چې یو پروډکټ پیدا کړې په هغه کې هغه په ډېر کم پروډکټونه پیدا کېږي چې ستا ګټه په هغه کې 5 $، 6 $، 7 $، نو په دې کې چې بیا همدا ګټه ته په څو په 12 کسانو تقسیمېږي هماغه ستا ګټه شوه چې دا امازون هول سیل شو دا خو د هغه کسانو دپاره شو چې هغه څه نه څه انویسټمنټ ولري د ځان دپاره اوس ځینې داسې کسان شته چې هغه انویسټمنټ کر سره نه لري د ځان څخه هېڅ پیسې نه لري نو د هغو دپاره چې بیا زه ریکمانډ دې کوم چې دوی کورس زده کړي هغه ته بیا موږ وایو ورچوال اسسټنټ چې ستاسو د لومړني سیشن برخه ده ورچوال اسسټنټ هغه کسان چې غواړي امازون زده کړي او په امازون کې کار وکړي as AVA یا ورچوال اسسټنټ دغه زموږ د کورس ټوله محتوا همدا ده چې تاسو زده کوئ سیلر اکاونټ منیجمنټ پروډکټ هانټینګ پروډکټ لیسټینګ اپټیمایزیشن لنچ ټرینکینګ کیورډ ریسرچر کمپیټیټر انالایسس ریویو PPC management, image design, A+ content, compound, ABM order management, creating APA shipment, meta listing, listing error fixing او customer support. دغه از اویه سرویسز چې تاسو خلکو ته ورکوئ دغه سرویسونه باید چې تاسو ټول زده وي او دا به انشاءالله ټوله موږ په کورس کې د کورس کومه محتوا چې ده ټوله په همدا کورس کې موږ کمپلیټ وایو همدا تدریس به موږ ټوله کوو نو اوس دا موږ ټوله په همدا کورس کې کمپلیټ کوو کوم کورس موږ په لاره اچولی دی همدا ټوله به موږ کمپلیټ وایو دغه درس چې کله موږ وایو دوستانو دا ټوله په تاسو وس کله چې هغه کسان دا سرویس مثلا د پیسې انویسټمنټ نه لري او امازون یې زده دی کله چې تاسو راځئ نن سبا هر څه اسانه دي دوستانو هر څوک د خپل له کوره څخه پیسې ګټلی سي هغه کسان چې پر ځان سره محنت خواري وکړي اوس تاسو کولی سئ امازون زده کړئ تاسو امازون زده کړئ د امازون سرویس خرڅ کړئ یوازې پروډکټونه خو نشته یوازې پروډکټونه نه چې د امازون خلاص کړئ خامخا به په امازون کې خپل دوکان خلاصوي او په امازون کې به کار شروع کړئ نه تاسو کولی سئ چې خلکو ته سرویس ورکړئ از ورچوال اسسټنټ له خلکو سره کار وکړئ کاسې پروډکټ پیدا کړئ ښه پروډکټ هانټینګ چې زده یې ښه پروډکټونه پیدا کولی سئ راسه پروډکټ پیدا کړه ښه پروډکټ پیدا کړه لومړنی کس زه یم زه یې درڅخه اخلم مثلا تا د بل کس نه پیدا کېږي لومړنی کس زه یم زه یې درڅخه اخلم تاسو ښه پروډکټونه پیدا کړئ له برینډونو څخه اپروول واخلئ زیات کسان شته داسې کسان شته انویسټمنټ لري سرمایه لري چې مصرف یې کړي مکړ له برینډ څخه اپروول نشي ترلاسه کولی برینډونه اپروول نه ورکوي سخت کار وکړه د برینډ څخه اپروول واخله راسه اما پر یو کس یې ورکړه له هغه څخه پیسې واخله اوس کله چې زه دلته راسم امازون ورچوال اسسټنټ امازون امازون وی ای یا امازون ورچوال اسسټنټ کله چې تاسو دلته امازون وی ای هر پروډکټ هانټر سرچ کړئ فایور کې زیات فریلانسران ناست اوس دی امازون ای پی ای ورچوال اسسټنټ دی یا د پی پی سی تاسو ته رن کوي د ده قیمت څو دی $10 همداسې دی 25 لیول 2 کې دی زیات کار یې کړی دی امازون اکاونټ منیجمنټ کې ستاسو ورچوال اسسټنټ به یې دی $25 $15 نو داسې تاسو خپل سکیل ټوله خرڅولی سي په لومړني میاشت کې کله چې تاسو امازون زده کړه ترلاسه کړئ دا کوره ټوله امازون ورچوال اسسټنټ ټوله همدا اسسټان دلې ناست دی دلې د خلکو ته سرویس ورکوي خپله کار نه کوي یا هغه کسان چې خپل انویسټمنټ نه لري په دې کې هم دا ستاسو چې خپل کار کوي هغه چې انویسټمنټ نه لري د هغه تر څنګ راځي خلکو ته سرویس ورکوي د خلکو په اکاونټونو کې کار کوي خلکو ته پروډکټونه هانډ کوي خلکو ته د امازون سرویس ورکوي لومړنۍ میاشت
لومړنۍ یوه میاشت 2 میاشتې تاسو خلکو ته فري سرویس ورکړئ، خپل د ایکسپیرینس حاصل کړئ چې تاسو ته ایکسپیرینس اوسي، تاسو خلک وپېژني. تاسو یوه میاشت، یوه نیمه میاشت، 2 میاشتې د دوی سره فري کار وکړئ. دا فري کار نتیجه به بیا تاسو ووینئ چې تاسو دغه فري کار تاسو ته څومره انکم راوړي. تاسو خپل فري کار وکړئ نو تاسو کولی شئ د فریلانسینګ کې فایور، اپورک کې تاسو داسې ګیګونه جوړ کړئ د ځان لپاره چې د دې بلها شانتې کورسونه چې یو ځل چې تاسو آنلاین بزنس ته داخل سولاست، یو ځل چې تاسو د ډیجیټل ورډز یا نړۍ سره بلد سولاست، وروسته ستاسو مخ هېڅوک نشي نیولی. تاسو هر ځای د ځان لپاره کار پیدا کولی شئ. هغه کسان کار پیدا کولی شي د ځان سره محنت وکړي، خواري وکړي. هغه کسان کار نشي پیدا کولی چې ویډیو چې وکتلی، ویډیو خلاصه سوه، ټلیفون بند کړه، بیا تر بل سبا ویډیو پورې. بل سبا چې بیا درس واخیستې، ویډیو چې وکتله بند کړه، بیا د بل سبا پورې. نه، هغه کس په ژوند نشي کامیابه کېدای او هغه کس به همیشه ګیله کوي، همیشه به ګیلهمن وي. د هر چا څخه به ګیلهمن وي چې شاید انور ورته راولي، د ده تدریس وکړي، خپله جیف بیزوس ته د تدریس وکړي د امازون ته، لا به هم چې دی به ګیلهمن وي. دی په ژوند داسې منټور پیدا نه کړي، داسې ټیچر به پیدا نه کړي چې دی کامیابه کړي، ځکه دی خپل د ځان سره خواري ونه کړي. ټیچر یا منټور چې دی هغه تاسو ته مازې لارښوونه کوي، هغه ستاسو لپاره ګایډ دی، لارښود دی. نور محنت که تاسو پورې اړه لري. ما مثلا تاسو ته سیمینار درکړه، د امازون سره مې آګاه کړلاست، امازون مې درته معرفي کړي، امازون مې درته وپېژندئ. تاسو راسئ، مثلا مثال په طور سبا زموږ درس دی د امازون په اړه، سبا موږ امازون کې امازون انټروډکشن مو ویلي، بل سبا موږ امازون پروډکټ هانټینګ ویلي. ته راسه په هانټینګ کې زیات سرچ وکړه، زیات انفارمیشن واخله، زیات نالج حاصل کړه، زیات مطالعه وکړه، نو بیا ته یو ځای ته، یو مقام ته رسېدلی شې. او که چیرې زه تاسو ته کورس واخلم، راسم تا ته ویډیو اپلوډ کړم، په ګروپ کې هم پوښتنه وکړئ، څوک پوښتنه نه کوي، د چا سره پوښتنه نه وي، اول سره وایي 100% پوه شولم او وروسته بیا ګیلې هم وکړئ چې مثلا نه دې مې زده کړی یا ګټه نشته. ګټه لومړنۍ، هېڅ کار لومړنۍ سر کې ګټه نه لري. تاسو تجربه کوئ، هېڅ یو کار هم په لومړني سر کې ګټه نه لري. تاسو خپل ایکسپیرینس حاصل کړئ، تاسو د ځان لپاره ګیګونه جوړ کړئ، د خلکو لپاره فري کار وکړئ. ګیګ جوړ کړئ، فري ریکمارکېټ، خپل ځان او ټول خلکو ته خپل سکل فري ورکړئ. کله چې هغه ستاسو نتیجه ولیدله چې ستاسو نتیجه مثبت وه، تاسو ښه ایکسپیرینس لرئ، نو د همهغه ایکسپیرینس پر اساس بیا خلک راځي ستاسو سره. وروسته چې تا لومړنی سر فري کار کولی شئ، بیا همهغه کسان تاسو نه خوشي کوي، نه مو پرېږدي چې د $50 $100 $1.5 دلته داسې کسان شته چې په زرهاو ډالر له خلکو څخه اخلي، په زرهاو ډالر اخلي، کم هم نه اخلي، په زرهاو ډالر دی اخلي، 100 نه اخلي، 200 نه اخلي، 300 نه اخلي، په زرهاو ډالر اخلي. نو تاسو لومړنۍ زده کړه وکړئ، کله چې مو زده کړه وکړه، وروسته بیا پر هغه کار وکړئ. نو ټولو ته مو همدا خواهش دی چې زده کړه وکړئ. او په دا کورس کې به انشاءالله خلک په نورو کورسونو کې هم سرټیفیکیټونه نه ورکوي. موږ به ستاسو کله چې تاسو کلاس خلاص کړئ، د کلاس زده کوونکي ته به موږ ستاینلیک ورکوو چې کوم کورني کارونه مو ورته کړي، چې په ښه توګه په کمپلیټ توګه اجرا کړه، موږ به ستاینلیک ورکوو. همداسې د ستاینلیک تر څنګ به موږ ټولو شاګردانو ته سرټیفیکیټونه ورکوو چې سرټیفیکیټونه ستاسو په دا فایور اپورک او ورچوال اسسټنټ په توګه کې دلته ستاسو ته زیات په در وهي. ځکه په در وهي کله چې تاسو سرټیفیکیټ ستاینلیک ولرئ، د یو اکاډمي د خوا څخه هغه ستاسو ستاینلیک همدلته اډ کړئ. کله چې یو کسټمر راسي، ستاسو ګیګ وګوري او ستاسو ستاینلیک وګوري او یا هم د هغې تر څنګ ستاسو سرټیفیکیټ وویني، نو هغه بیا نور هم زړه ښه کوي چې ستاسو سره کار وکړي. نو د ځان سره محنت، خواري حتمي وکاږئ چې څومره زحمت د ځان سره کښی شئ، هغومره به تاسو ښه کار کولی شئ. نو هیله لرمه چې غمېدلې نه وي، څه نه څه مو زده کړي وي، په پوه شوي یاست. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې سیمینار و. ما ډېره هیله درلودله چې سیمینار مو آنلاین پر زوم راسي، ځکه پر زوم هغه کمیونیکیشن چې کوم دی، یو له بل سره خبرې اترې، هغه ډېر ښه مضبوطه راځي. اول د شاګردانو ښه توجه ورته جلبېږي، له ویډیو نه زیات وخت توجه اوړي. نو هیله لرمه چې ویډیو مو خو په پوره ډول سره وګورئ، سیمینار مو په پوره ډول سره وګورئ. راتلونکې دوشنبې ته به موږ د خیره کلاس سټارټ کوو. راتلونکې دوشنبه مو سیم شروع کېږي. دا ستاسو لپاره طلایي چانس دی، ښه فرصت دی. 1800 افغانۍ دومره زیات ریټ دی، دومره زیات کم دی چې تر دې نورې کمې پیسې نشته. داسې کولی شئ زموږ سره جوین شئ. راتلونکې دوشنبه موږ کلاس سټارټ کېږي. هیله لرم چې ټوله دوستان زموږ سره ګډون وکړي او همداسې
موږ سره څه نه څه زده کړې. زه ډېر خوشحاله کېږم چې تاسو ته لیول ته ورسوم چې تاسو په امازون کې سیلران جوړ کړم. نو خپله چې مې څومره کار کړی دی هغه خپل اکسپیرینس په ټوله له تاسو سره شریک کوم. سپما به نه وي پکښې چې انشاءالله تاسو به تر یو ځایه پورې حتما رسوم. نو هیله لرم چې درس مکمل وګورئ، سیمینار مکمل وګورئ او خپله پوهه ورڅخه ترلاسه کړئ. نو دا زموږ او ستاسو نن ورځې سیمینار و. نو نور مو پر خدای سپارم. روغ صحت او د عافیت په هیله.